Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زمونږ ټاپک دی سیل سټرکچر اینڈ فنکشن یا دې ته مونږه سیلولر سټرکچرز اینڈ فنکشنز هم وایو. صحیح ده کنه؟ یعنی د دې ټاپک مطلب دا دی چې سیل څه شی دی او په سیل کې دننه کم سټرکچرز دي، کم سیزونه دي پکې، او د سیل څه کار دی او په سیل کې چې دننه کم سټرکچرز دي، کم سیزونه دي، نو د هغې څه کار دی. ټیک ده کنه؟ نو دا زموږ سره انیمل سیل دی. صحیح ده کنه؟ او دا زموږ سره پلانټ سیل دی. ټیک شو؟ نو مونږ به د انیمل سیل په باره کې هم خبرې کوو او د پلانټ سیل په باره کې به هم خبرې کوو. په دې کې چې دننه کم سیزونه دي په دې باندې به په ډیټیل باندې خبره کوو د خیره. خو د دې نه مخکې یو څو خبرې، یو 20 MCQs داسې دي چې هغه ډېر زیات ضروري دي. نو اول هغې له راځو د خیره، بیا وروسته دې ټاپک له راځو دا په ډیټیل باندې ایکسپلین کوو. تاسو ته پته ده چې مونږ یعنی زنده سر سیزونه د څه نه جوړ دي؟ میډ آف سیلز. مونږ د سیلز نه جوړ یو. ټیک ده که نه؟ نو د سیل ډیفینیشن مونږ څنګه کوو؟ د سیل ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې سیل از د بیسیک سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز. د دنیا په مخ باندې چې څومره زنده سر سیزونه دي، که هغه بیکټیریا ده، امیبا، پیرامیشیم، یوګلینا، بوټي، ګیاګانې، غټې ونې، چینجي، میان، چیندخې، ماران، چرمښکۍ، مرغۍ او سپي، غواګانې، انسانان وغیره وغیره که نه، څومره چې زنده سر سیزونه دي، نو دوی جوړ هم د سیل نه دي او دوی چې دا کم کارونه کوي نو دا هم د سیل په وجه باندې کوي. ساده خبره دا ده چې مونږ چې دا کم کارونه کوو دا هم د سیل په وجه باندې کوو، او زمونږ د وجود چې کم دی جوړ دی نو دا هم د سیل نه جوړ دی. ټیک ده؟ او د سیل تیوري چې کم مین پوینټس دي نو په هغې کې مونږ اولنی پوینټ چې کم دی نو دا ویلی وو all living organisms are made up of cells. چې یعنې مطلب څومره زنده سر سیزونه دي نو دا د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. ټیک ده؟ اوس یو کوېسچن پیدا کېږي، یو سوال پیدا کېږي، سټوډنټس داسې کولی شي چې په کیمستري کې خو مونږ دا خبره کوو چې څومره سیزونه دي نو دا د څه نه جوړ دي؟ د ایټم نه جوړ دي. د وړې نه وړه ذره چې کوم دی نو هغه ایټم دی. او په بایو کې اوس مونږ دا خبره وکړه چې یاره مونږ د سیل نه جوړ یو. نو یاد ساتئ چې مونږ هم د ایټم نه جوړ یو، خو هغه ایټم ته پسې مونږ نه ځو. دغه ایټم چې رایوځای شي ایټمز نو دغه زموږ سره مالیکیولز او کمپاونډز جوړ کړي، دغه بیا زموږ سره چې کوم دی نو سیل جوړ کی کنه په طریقه باندې بایولوژیکل ارګنایزیشن کې مونږ ویلي دي په ډیټیل باندې. صحیح ده کنه؟ اوس خبره دا ده چې که زه تاسو ته وایم چې دا کمره د څه نه جوړه ده، ته به وایې دا د بلاک نه جوړه ده. نو بلاک د څه نه جوړ دی؟ په بلاک کې شګم لګېدلې ده، کرش هم پکې لګېدلی دی او سیمټ پکې هم لګېدلی دي. خو ته داسې نه وایې، ته وایې دا کمره د بلاکونو نه جوړه ده. دغه شانتي زمونږ چې کوم سیلز دي نو دې کې هم ایټمز شته، دا د ایټمز نه جوړ دي. خو مطلب چې کوم هغه بیسیک یونټ ترې راغلی دی نو هغه بیا څه شی دی؟ سیل دی. لکه څنګه چې د کمرې کې زموږ سره ایټمز دي، ښکاره خبره ده دا هم د ایټمز نه جوړه ده. خو چې کله ته یونټ له راشي نو ته بیا وایې چې دا د بلاک نه جوړه ده. دغه شانتي څومره چې زنده سر سیزونه دي نو د دوی د څه نه جوړ دي؟ د سیل نه جوړ دي. او ښکاره خبره ده دغه سیل چې ته بیا پسې نور هم مخکې ځې چې دا سیل د څه نه جوړ دی نو دا ایټمز رایوځای شوي دي او ورو چې کوم دی نو زموږ سره دغه سیل جوړ شوی دی. ټیک ده؟ ها، نو مطلب د خبرې دا دی چې په فزیکس او کیمستري کې مونږ ایټم خبره کوو او په بایولوژي کې مونږ د سیل خبره کوو. ټیک ده؟ اوس یعنې نان لیوینګ سیزونه چې کوم دی هغه د ایټم نه جوړ دي او چې کوم لیوینګ سیزونه دي نو هغه د سیل نه جوړ دي. یاد ساتئ چې تاسو ته ما وویل چې مونږ هم د ایټم نه جوړ یو، خو ایټم ته پسې مونږ نه ځو، بس مونږ د سیل پورې ځو. ټیک ده؟ په دې وجه باندې مونږ دا خبره کوو چې سیل از د فنډامنټل یونټ اف لایف. د زندګۍ بنیادي یونټ څه شی دی؟ سیل دی. ټیک ده کنه؟ تاسو له کوېسچن داسې راتلی شي چې why the cell is called fundamental unit of life. نو چې تاسو ته بیا پته وي چې زنده سر سیزونه د سیل نه جوړ دي، په دې وجه باندې مونږ دا خبره کوو چې د زندګۍ یعنې د لایف چې کوم بنیادي یونټ دی نو هغه څه شی دی؟ سیل دی. ټیک ده؟ اوس کوم ارګانیزمز چې د ون سیل نه جوړ دي، سینګل سیل دی، پکې یو سیل دی، دغه یو سیل د زندګۍ ټول کارونه ځان له پخپله پوره کولی شي، نو دا سیل هم دی او ارګانیزم هم دی. نو دې قسم ارګانیزم ته به مونږ یوني سیلولر ارګانیزم وایو. ټیک ده که نه؟ د دې مثال زموږ سره بیکټیریا، پیرامیشیم، امیبا، یوګلینا، کلیموډوموناس وغیره وغیره. صحیح ده که نه؟ دا ایگزامپلز دي. او هغه ارګانیزمز، هغه زنده سر سیزونه چې هغه د ډېر سیلز نه جوړ دي، لکه مونږ په مونږ کې د دنیا سیلز دي، 182 سیلز دي په مونږ کې، یعنې تقریبا 37.2 ټریلیونز سیلز دي زمونږ په وجود کې تقریبا. نو مونږ څه یو؟ مالټي سیلولر. مالټي څه ته وایي؟ مینی ته. نو زمونږ په وجود کې مینی سیلز دي. ټیک ده که نه؟ لکه پلانټس او انیملز او مشروم او نور سیزونه چې کوم دی دا زمونږ سره څه دي؟ مالټي سیلولر ایگزامپل دی. ټیک ده؟ اوس زموږ سره چې کوم سیل دی نو سیل ته په انګلیش کې سیل وایي، خو په بایولوژي کې سیل ته سایټو وایي. ټیک ده که نه؟ په دې وجه باندې د سیل سټډي ته سایټالوژي وایي. Cytology या cell biology is the branch of biology in which we deal with the study of cell.
ټیک ده کنه چې موږ به د سیل په اړه کې سټډي کوو دغه برانچ ته موږ سوال سایټالوجي یا سیل بایولوژي ټیک ده و سیل چې کوم دی زموږ سره اولنې سیل چې کوم ډیسکور شوی او کوم اولنې سیل لیدل شوی نو هغه ډیډ سیل و هغه مړه و هغه سیل سو مړو دا رابرټ هوک چې کوم دی زموږ سره په 1665 کې کوم دی نو اولنې سیل لیدل او دا مړ سیل و ټیک ده کنه بوټه سټډي کولو د بوټي چې کوم دا بارنې پوسټه کې بار کو په دې کې یو حصہ دا بارنې هغه د سوې کار کو نو دا حصہ چې کله هغه سټډي کول په مایکروسکوپ باندې نو دا کې وړي وړي خاني ولیدلې او هغه لیسن ورکو سیل نوم یې ورکو ټیک ده کنه په دې وجه باندې رابرټ هوک دا فادر اف سایټالوجي وایي فادر اف سایټالوجي د سیل د سټډي پلان ورته ویل کېږي ټیک ده کنه بیا وروسته زموږ سره چې کوم دی نو لیوینګ سیل ولیدل شو ژوندې سیل ولیدل شو چا ولیدو انټونی وان لیون هوک د چې کوم دی نو خپل یو مایکروسکوپ جوړ کړو هغه ډېر زبردست مایکروسکوپ او ریزولوشن او میګنیفیکیشن پاور ډېر زیات سیو په دې وجه باندې د چې کوم دی نو زموږ سره څه ولیدل ژوندې سیلز ولیدل یعنی مطلب بکټیریا امیبا پیرامیشیم وغیرہ دا شیونه موږ به کې ولیدل سپرم یې سټډي کړل د دې نه علاوه ریډ بلډ سیلز یې سټډي کړل کنه نو د چې کوم دی نو زموږ سره ډېر زیات ښه کار کړو او د پکې دا جراثیم مراسم چې کوم دی د مایکروبز وغیرہ لیدلی وو کنه بکټیریا او نور چې کوم زموږ سره یونیسیلولر ارګانیزمز دي پروټیست وغیرہ نو هغه یې سټډي کړو په دې وجه باندې د فادر اف مایکروبیولوژي وایي فادر اف مایکروبیولوژي صحیح ده کنه مطلب د چې کوم دی په اوله پیرا د سيزونه لیدلی وو ډېر ښه سټډي کړو د فادر اف مایکروسکوپي هم وایي فادر اف مایکروسکوپي ورته په دې وجه باندې وایي چې د مایکروسکوپ ډېر زیات خو په دې وجه باندې د فادر اف مایکروسکوپي هم وایي او فادر اف مایکروبیولوژي ورته څه کوي چې د پکې مایکروبز لیدلی وو صحیح ده کنه مطلب هغه ارګانیزمز چې هغه په مایکروسکوپ باندې په نظر راځي نو هغه پکې لیدلی وو په دې وجه باندې د فادر اف مایکروبیولوژي هم وایي ټیک ده زموږ سره چې کوم دی نو شلیډن یو ساينټیسټ وو دا زموږ سره باټنیسټ وو صحیح ده کنه مطلب په بوټو کې ماهر وو نو دا خبره کړې وه چې پلانټس چې کوم دی بوټي دا د سیل نه جوړ دي او شوان چې کوم دی دا زموږ سره یو بل ساينسدانو زوالوجیست و دا په زوالوجي کې ماهر وو نو دا خبره کړې وه چې انیملز چې کوم دی نو دا د څه نه جوړ دي د سیل نه جوړ دي په دې وجه باندې دې دواړو دا خبره شریکه کړله چې یاره آل لیوینګ ارګانیزمز څومره چې زنده سر سیزونه دي نو دا د څه نه جوړ دي د سیل نه جوړ دي ټیک ده نو اگین هغه خبره شو چې سیل از دی سټرکچرل اینڈ فنکشنل یونټ اف آل لیوینګ ارګانیزمز ټیک ده ها وسه د دې مثال موږ داسې ورکو لکه بلاک شو بلاک صحیح ده نو بلاکونه چې راوځي کیږي نو دیوال دی جوړ شي او دیوالونه چې راوځي کیږي نو کمره دی جوړ شي او کمرې چې راوځي کیږي نو کور دی نه جوړ شي ټیک ده کنه همدغه شانتي چې سیلز راوځي کیږي نو ټیشوز دی جوړ شي او چې ټیشوز راوځي کیږي نو ارګنز دی جوړ شي او چې ارګنز راوځي کیږي نو ارګن سیستم دی نه جوړ شي او چې ارګن سیستمز راوځي کیږي نو ارګانیزم جوړ شي لکه خپل ځان واخلئ په موږ کې څومره ارګن سیستمز دي په موږ کې یورینري سیستم دی ریپروډکټیو سیستم دی سکیلیټل سیستم دی نروس سیستم دی مطلب د دنیا سیستمونه دي نو دا چې راوځي شوي دي نو موږ یې جوړ کړي ټیک ده په دې وجه باندې سیل از آلسو کالډ د بلډینګ بلاک اف لایف یا the building block of living organisms نو تاسو له داسې کوېسچن راتلی شي چې why the cell is called building block of life صحیح ده کنه د ژوندۍ building block ورته ولې ویل کېږي نو د انسانانو یا مطلب د نور زنده سر سیزونه چې دا کوم بلډینګ دی دا کوم وجود دی دا د څه په وجه باندې جوړ دی دا د سیل په وجه باندې جوړ دی په دې بلډینګ کې چې کوم بلاک لګېدلی دی نو هغه سیل دی په دې وجه باندې دې سیل ته د دې وجود بلډینګ بلاک وایي څنګه چې د یو بلډینګ یونټ چې کوم دی هغه بلاک دی بلډینګ کې نه جوړ شوی وي یو کور جوړ شوی وي یو غټ بلډینګ جوړ شوی وي هغه د بلاک په وجه باندې جوړ شوی وي دغه شانتي چې دا کوم غټ غټ وجودونه جوړ شوي دي نو دا د څه په وجه باندې جوړ شوي دي د سیل په وجه باندې په دې وجه باندې سیل ته بلډینګ بلاک اف لایف وایي ټیک ده یا بلډینګ بلاک اف لیوینګ ارګانیزمز ورته وایي ټیک ده په دنیا کې د ټولو نه وړوکی سیل مایکوپلازما ده دا یو قسم بکټیریا ده سیلوال پکې نشته او دا انتهایی وړه بکټیریا ده ټیک ده کنه او دا یو سیل هم دی ټیک ده کنه بکټیریا چې کوم دی نو دا زموږ سره یونی سیلولر ارګانیزم دی نو سیل هم دی او ارګانیزم هم دی دا په دنیا کې د ټولو نه وړوکی سیل دی ټیک ده په دنیا کې د ټولو نه لارجست یعنی بیګست غټ سیل چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی ایګ اف اسټریچ د شترمرغ چې کومه انډه ده دا د ټولو نه غټ سیل دی ټیک ده په دنیا کې اوس کومه هیومن باډي لرا شو انسانانو په وجود کې د ټولو نه غټ سیل او وړوکی سیل کوم یو دی نو د ټولو نه وړوکی سیل سپرم دی د انسانانو په وجود کې دا په نارینه‌و کې وي ټیک ده کنه نارینه او چې کوم زموږ سره لارجست سیل دی د انسانانو په وجود کې د ټولو نه غټ سیل نو هغه ایګ دی دا په زنانو کې وي ټیک ده کنه
او زمون سره چې کوم په وجود کې د ټولو نه لارجست یعنی لینت اوږد سیل چې کوم دی نو هغه وي، نو هغه کوم یو دی نیوران چې کوم دی دا اوږده سیل وي. ټیک ده کنه. او په وجود کې د ټولو نه سمالست ډیپلاید سیل چې کوم دی چې یعنی نمبر اف کروموسوم پکې 46 وي، نو هغه کوم یو دی هغه ریډ بلډ سیل دی. ټیک ده کنه. یاد ساتئ دا چې کوم سمالست او لارجست مونږ وې سپرم او ایګ، نو دا موږ سره هیپلاید سیلز دي، په دې کې 23 کروموسوم دي. نو په هیپلاید سیلز کې زموږ سره چې کوم دی نو سمالست سپرم دی. خو کومه ډیپلاید سیل راشو چې په هغه کې 46 کروموسوم وي، نو هغه چې کوم دی نو زموږ په وجود کې څه شی دی؟ آر بي سي ریډ بلډ سیل. اوس به تاسو وایئ چې یاره دا سپرم او دا ایګ په دې کې ولې 23 کروموسوم وي؟ نو یاد ساتئ چې سپرم او ایګ کله د یو بل سره میلاو شي، نو 23 او 23 د یو بل سره میلاو شي، واپس دي 46 جوړیږي او وجود چې جوړیږي. صحیح ده کنه؟ ماشوم دی نه جوړیږي بیا. ٹھیک ده. ریکاوري مطلب دا دی چې که فرض کړه څه خوږ شي، څه سیلز خراب شي، نو هغه واپس څنګه ټیک کیږي؟ کم کې ټیک کیږي او کم کیس کې نه ټیک کیږي. نو یاد ساتئ چې نو ریکاوري کم سیلز کې چې ریکاوري نه کیږي هغه کوم دي؟ هغه زموږ سره نیوران دي. نیوران چېرته موجود دي؟ په برین، سپاینل کارډ او په نور وجود کې موجود دي، خو خاص کار برین او سپاینل کارډ. ټیک ده کنه. نو یاد ساتئ چې دا چې کله ډیمیج شي کنه خراب شي، نو ګورئ دا بیا واپس ټیک کیږي نه. ټیک ده کنه. که یو نیوران خراب شو بس دا ختم شو. ټیک ده کنه. ځکه چې په دې کې زموږ سره سیل ډیویژن نه کیږي. سیل ډیویژن پکې ولې نه کیږي؟ ځکه چې کوم سنټروسومز دي کنه، سنټریولز دا انیکټیو وي. په اوله کې چې کله نیورانز میچور نه وي نو دا پکې اکټیو وي، ډیویژن کیږي. خو چې کله اډلټ شي، انسان بالغ شي، نیوران میچور شي، نو بیا پکې زموږ سره چې کوم د سنټروسومز انیکټیو شي، بیا سیل ډیویژن نه کوي. نو که په دغه ټایم کې نیوران خراب شي، نو دا خراب سیل واپس نه ریکور کیږي، دا بیا ختم شي. ټیک ده. په دې وجه باندې خو حکومت وایي چې هلمټ په سره وایي، هسې نه ستاسو سرخ کې دماغ چې کوم دی برین دا خراب شي او بیا دا واپس نه ریکور کیږي. ټیک ده. اوس زموږ سره چې کوم فاسټست ریکوري ده، یعنی مطلب ډېر زر چې ځان ریکور کولی شي، ډېر زر ټیک کېدلی شي، نو هغه لیور سیلز دي. ټیک ده که نه؟ اینه چې کوم ده نو هغه زموږ سره چې کوم دی نو ډېر زر ځان ریکور کولی شي. ټیک ده که نه؟ ځکه چې په دې کې سنټروسومز ډېر زیات اکټیو وي. ټیک ده که؟ او د دې نه علاوه سکین سیلز چې کوم دی نو په دې کې هم ډېر زیات ریکوري کیږي. صحیح ده که نه؟ موږ چې دا ځان وګرو نو زموږ په دې نوکونو پسې او دې ځایونو پسې چې کوم دی نو په زرګونو سیل زموږ د سکین نه راجدا شي، خو هیڅ مسله نه ده، زموږ سکین هغه ګیپ واپس پوره کړي او څه مسله جوړه نه شي. ټیک ده که؟ نو دلته هم په سکین کې هم ډېره زیاته ریکوري کیږي. ټیک ده. کینسر څه شی دی؟ کینسر چې کوم دی په دې کې هم سیل ډیویژن ډېر زیات تیز کیږي، خو دا انکنټرولډ سیل ډیویژن دی، یعنی مطلب د کنټرول نه بهر شي. ټیک ده. او ډیویژن پکې زر کیږي، بس بیزې چې کوم دی نو سیلز ډېر زیات سیوا شي، مونږ وایو چې دا څه شی دی؟ کینسر دی. ټیک ده که؟ نو یاد ساتئ تاسو اوس وایئ چې یاره په برین کې چې کوم دی نو زموږ سره سنټروسومز چې کوم دی سنټریولز دا څه دي؟ دا انیکټیو دي. نو بیا موږ چې وایو چې یاره په برین کینسر ورته شوی دی، نو دا ورته څنګه شوی دی؟ یاره نیورانز خو چې کوم دی نو دا خو انیکټیو وي، مطلب د ډیویژن په لحاظ سره دې کې خو ډیویژن نه کیږي، نو بیا دا دومره سیلز د کوم ځای نه راغلل؟ دا ډیویژن پکې څنګه وشو؟ نو یاد ساتئ چې برین کینسر چې کوم دی که نه، نو زموږ دماغ په دې کې زموږ سره نیورانز هم شته او ګلایل سیلز پکې هم شته. دا ګلایل سیلز د دې نیورانز حفاظت کوي، خوراک ورله ورکوي. دغه ګلایل سیلز چې کوم دی نو په دې کې زموږ سره ډیویژن کیږي او دا چې خراب شي نو دا واپس ریکور کېدی هم شي، او دا چې کوم دی نو زموږ سره په دې کې انکنټرول سیل ډیویژن وشي، په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی نو برین کینسر راځي. ټیک ده. په نیورانز کې په خپله زموږ سره چې کوم دی نو ډیویژن نه کیږي. ټیک ده. ټایپس د سیل که موږ ټایپس له راشو نو یو زموږ سره پروکیریاټیک سیل وي، بل یوکیریاټیک سیل وي. پروکیریاټیک سیل هغه سیل دی چې په دې کې نو ممبرین باونډډ ارګنیلز په دې کې داسې ارګنیلز نه وي موجود چې د هغې نه چارچاپېره ممبرین تاوي. ټیک ده که نه؟ یعنی مطلب بیکټیریا چې کوم دی نو د دې اگزامپل دی. تاسو وایئ چې ارګنیل خو پکې شته، یعنی مطلب رایبوسوم شته، نو رایبوسوم شته خو رایبوسوم د چارچاپېره ممبرین نه دی تاو، دا ممبرین باونډډ ارګنیل نه دی. یوکیریاټیک سیل چې کوم دی نو هغه زموږ سره ممبرین باونډډ ارګنیلز به پکې موجود وي، یعنی مطلب نیوکلیس، مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیره وغیره دا ټول به په دې کې موجود وي. ټیک ده. پلانټس چې کوم دی بوټي او ځناور چې کوم دی نو دا د دې اگزامپل دی. ټیک ده.
شیپ کومه شکل لراشو چې مطلب د شکل په اعتبار سره زموږ سره سیل کوم قسم دی نو یا څه دی چې دیر ار ویریشنز امنګ د سیلز په سیلز کې ویریشنز دي یو سیل یو شان دی بل سیل بل شان دی بل سیل بل شان دی اند د بیسس اف دیر فنکشنز د دوی د فنکشن په لحاظ سره لکه تاسو ته ما وایي چې نیورون زموږ سره اوږد سیل دی په دې وجه باندې چې دا زموږ سره میسج دی یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا زموږ سره نیورون دی یو اوږد سیل دی چې میسج دی یو ځای نه بل ځای ته وړي نو په دې وجه باندې دا اوږد پکار دی ٹھیک ده کنه دا زموږ سره چې کوم دی نو بون سیل دی بون سیل چې کوم دی نو دا د اډوکې د مضبوطیا لپاره وي په اډوکې کې او چې خوراک پکې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو د دې شکل څه داسې شانتي وي زموږ په ریسپیریټري ټریکټ کې چې کوم سیلز لګېدلي دي نو هغې په سیسیلیا موجود وي دلته ځکه چې زموږ څه هوا کې څه ګندګي مندګي لاړه شي نو هغه بیا ورو ورو رادیکه کېږي خو موږ یې بهر وولو ټیک ده که نه د خراج کې مراج کې په شکل کې نو دغه شانتې زموږ سره که موږ ایګ ته وګورو دا په فیمیل کې موجود وي او دا چې کوم دی زموږ سره په دې شکل کې وي دا نان موټایل وي موومنټ نه کوي یو ځای نه بل ځای ته نه ځي خو که موږ سپرم ته وګورو نو سپرم په دې شکل کې وي دا سر یې تیره د دې دپاره وي چې کله دا د ایګ ته ننوځي نو چې دا ایګ وشلی ټیک ده که نو سر یې تیره دی د دې دپاره او دا لکۍ پسې د دې دپاره ده چې کله سپرم فیمیل ته انټر شي نو د فیمیل په جسم کې دا بیا موومنټ کوي ځان چې کوم دی نو ایګ ته رسوي د ایګ سره د میلاوېدو دپاره چې کوم دی نو دې ته د حرکت ضرورت وي دا حرکت ورله دا لکۍ ورکوي نو دا سپرم هم یو سیل دی دا ایګ هم سیل دی دا هم سیل دی دا هم سیل دی دا هم سیل دی مختلف شکلونه دي د دوی د فنکشن په لحاظ سره مطلب د دوی چې کوم کارونه دي د هغې په لحاظ سره د دوی شیپ هم دی ټیک ده که نه شکل یې هم دی مونږ به جنرالایزډ سیل خبره کوو مونږ که د انیمل سیل خبره کوو نو هم یو جنرال سیل راخلو او په هغې باندې به بحث کوو مونږ دا نه وایو چې یا مونږ نیوران سیل راخلو یا بون سیل راخلو یا ریسپیریټري یا سپرم یا ایګ یا بل داسې سیل نه نه مونږ به جنرال یو سیل راخلو او په هغې باندې به بحث کوو دغه شانتې که مونږ د پلانټ سیل ته راځو نو په پلانټ کې زموږ سره چې کوم دی مختلف قسم سیلز دي په هغې کې هم مختلف شیپس دي پکې خو مونږ به پکې جنرالایزډ یعنې یو قسم سیل به مونږ راخلو جنرال او په هغې باندې به بحث کوو ټیک ده که تاسو په جنرالایزډ سیل کې کنفیوز یې که نه چې دا جنرالایزډ پکې څه ته وایي نو د دې مثال به زه داسې درکړم چې که فرض که تاسو ته څوک ووایي چې یاره غوا څنګه وي غوا نو ته به ورته جنرالایزډ سټرکچر چې کوم دی د غوا ووایي چې یاره د غوا چې کوم دی نو 4 خپې وي 2 ښکرونه وي 2 غوږونه وي 2 سترګې وي 1 یې لکۍ وي تور خړ شانتې کلرې وي نو اوس ضروري خو نه ده که نه چې هره غوا دې دغه شانتې وي دا خو تا جنرال خبره وکړه چې غوا دغه شانتې وي نور خو کېدی شي د یوې غوا کلر سپین وي کېدی شي د یوې غوا ښکرونه نه وي کېدی شي د یوې غوا نه یو غوږ ځای شوی وي کېدی شي په یو غوا پسې لکۍ نه وي خو بیا هم دغه غواګانې دي دغه شانتې زموږ سره چې کوم دی نو سیل مختلف قسمونه دي خو جنرالایزډ سیل چې کوم دی د انیمل سیل جنرالي داسې وي او دغه شانتې په پلانټ سیل کې هم زموږ سره چې کوم دی نو مختلف قسمونه وي خو پلانټ سیل جنرالي داسې وي ټیک ده که نه اوس مونږ چې کوم دی چونکې زمونږ ټاپک دی سیلولر سټرکچرز نو مونږ د سیل سټرکچر له ورو راځو او د هغې چې کوم فنکشنز دی هغه نو په سیل سټرکچر کې د ټولو نه اولنی باونډري چې کوم ده اولنی سیس چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی سیل وال دی دا چې کوم زموږ سره په ریډ کلر کې د آوټر موسټ باونډري کوم ښکاري نو دې ته مونږ دا دی بره لیکلی دی په ریډ کلر کې سیل وال ټیک ده که نه او په پلانټ سیل کې چونکې دا سیل وال د سیلولوز نه جوړ وي نو په دې وجه ورسره مونږ سیلولوز هم لیکلی دی ټیک ده یا ساده چې په انیمل سیل کې زموږ سره سیل وال نه وي ټیک ده که نه نو په دې وجه باندې د دې سیل ممبرین نه بهر سایډ ته په ریډ کلر کې سیل وال نشته او دلته چې کوم دی نو زموږ سره آوټر موسټ باونډري د ټولو نه بهرنۍ باونډري چې کوم دی نو هغه څه شی دی سیل وال دی په انیمل کې زموږ سره چې کوم دی نو د ټولو نه بهرنۍ باونډري څه شی دی سیل ممبرین دی او زموږ سره چې کوم پلانټ سیل دی نو په پلانټ سیل کې سیل ممبرین بیا د سیل وال نه دننه دی سیل ممبرین بیا د سیل وال نه دننه دی د ریډ کلر نه چې دننه په بلیک کلر کې دا کم باونډري ده نو دې ته مونږ دلته څه لیکلی دی سیل ممبرین ټیک ده که نه نو دا زموږ سره د پلانټ سیل ممبرین دی او دا زموږ سره د انیمل سیل ممبرین شو ټیک ده که نه سیل وال چې کوم دی نو دا زموږ سره ایبسنټ وي په انیمل سیل کې تاسو په ډایګرام کې ولیدل چې په انیمل سیل کې سیل وال نشته ټیک ده که نه نو دا په چا کې موجود وي پریزنټ وي دا په بیکټیریا کې پلانټس کې فنجای کې او په څه پروټیسټ کې ټیک ده که نه پروټیسټ زموږ سره داسې قسم ارګانیزمز دي چې دوی کې زموږ سره څه د انیملز په شانتې وي څه د فنجای په شانتې وي او څه د پلانټس په شانتې وي ټیک ده که نه خو مطلب نه پلانټس وي نه فنجای وي او نه انیمل وي په دې وجه باندې چې کوم پکې زموږ سره انیمل لایک دي د انیملز په شانتې دي نو مونږ خو وایو چې په انیملز کې سیل وال نشته که نه نو انیمل لایک پروټیسټ چې کوم دی نو په هغې کې هم سیل وال نشته ټیک ده که نه خو چې کوم پلانټ لایک دي او فنجای لایک پروټیسټ دی نو په هغې کې سیل وال شته ځکه چې په پلانټس او په فنجای کې هم سیل وال شته په دې وجه باندې پلانټ لایک او فنجای لایک پروټیسټ کې هم سیل وال شته ټیک ده که نه
د بکټیریا کې زموږ سره چې کوم دی یو خاص قسم بکټیریا ده چې هغه ته مایکوپلازما وایي. دا د ټولو نه وړوکی سیل دی په غونډه دنیا کې او وړوکی بکټیریا ده. نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو سیلوال نه وي موجوده. بقایا چې څومره بکټیریا دی په هغې کې سیلوال موجود وي. چې کوم کې زموږ سره سیلوال موجود دی نو دغه سیلوال د میورین نه جوړ وي. ټیک ده که نه؟ میورین ته پیپټایډوګلایکن هم وایي. دا د امینو اسید او د کاربوهایډریټ نه یو خاص قسم کیمیکل جوړ شوی دی، هغې ته پیپټایډوګلایکن وایي. ټیک ده؟ پلانټس کې چې کوم دی نو زموږ سره سیلوال د سیلولوز نه جوړ وي او په فنجای کې سیلوال د کایټین نه جوړ وي. دا سیلولوز او کایټین پالیسکرایډز دي. ټیک ده؟ کاربوهایډریټس دي. او چې کوم پروټیسټ کې زموږ سره سیلوال موجود دی، پلانټ لایک او فنجای لایک پروټیسټ، نو هغې کې دا د ډیفرنٹ کیمیکلز نه جوړ وي، د مختلف قسم کیمیکلز نه جوړ وي. ټیک ده؟ په چا کې د یو څه نه، په چا کې د بل څه نه، نو هغې ته مونږ نه ځو. اوس دا پریزنټ چېرته وي سیلوال؟ نو لوکیټډ آوټسایډ د پلازما ممبرین یا سیل ممبرین. په ډایګرام کې تاسو ولیدل چې دا زموږ سره د سیل ممبرین نه بهر طرف ته موجود وي. ټیک ده که نه؟ د پلازما ممبرین نه، د سیل ممبرین نه بهر طرف ته موجود وي. د دې کار څه دی؟ کار یې دا دی چې دا شیپ پرووایډ کوي، سټرینث پرووایډ کوي، پروټیکشن پرووایډ کوي او سپورټ. شیپ مطلب خاص شکل ورکوي. ټیک ده که نه؟ سټرینث مضبوطیا، پروټیکشن حفاظت او سپورټ مدد سهارا. ټیک ده که دا ورکوي. چا ته ورکوي؟ پروټوپلازم ته. پروټوپلازم څه ته وایي؟ ګوره دا زموږ سره سیل ممبرین شو که نه؟ نو د سیل ممبرین نه چې دا دننه کومه ایریا ده دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم. او دا زموږ سره نیوکلیس شو که نه؟ د نیوکلیس دا زموږ سره ممبرین شو، دې ته مونږ نیوکلیر ممبرین وایو. د دې نیوکلیس نه چې دننه دا کومه ایریا ده دې ته مونږ څه وایو؟ نیوکلیوپلازم ورته وایو. نو د سایټوپلازم او نیوکلیوپلازم ته په شریکه دې ټول ایریا ته چې کوم دی مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ پروټوپلازم وایو. نو دې پروټوپلازم ته چې کوم دی نو زموږ سره په څه ورکوي؟ دا سیلوال دا سیزونه ورته ورکوي، شیپ ورته ورکوي، سټرینث ورته ورکوي، پروټیکشن ورته ورکوي او سپورټ ورته ورکوي. ټیک ده که نه؟ دا پروټوپلازم چې کوم دی نو دا زموږ سره لیوینګ حصه ده. ټیک ده که نه؟ دا زموږ سره څه شی دی؟ لیوینګ پارټ دی د سیل. په پلانټس کې چې کوم زموږ سره دا سیلوال پریزنټ دی آوټسایډ د پروټوپلازم نه، نو دا سیلوال زموږ سره څه دی؟ دا ډیډ دی، دا مړ دی. ټیک ده که نه؟ خو چې کوم دا دننه نوره ایریا ده دا زموږ سره څه دي؟ دا لیوینګ دی. ټیک ده؟ thickness varies from cell to cell. د سیلوال چې کوم پیړوالی دی نو دا مختلف وي په مختلف سیلز کې. مثال کے طور پر که مونږ ګرام پازیټیو بکټیریا له راشو نو په ګرام پازیټیو بکټیریا کې سیلوال پیړ وي، او چې کوم زموږ سره ګرام نیګیټیو بکټیریا ده نو په هغې کې سیلوال نری وي. دغه شانتې که مونږ پلانټ سیلوال له راشو نو په پلانټس کې چې کوم زموږ سره پرمننټ ټیشوز دي، پرمننټ سیلز دي، په هغې کې سیلوال چې کوم دی نو پیړ وي، او چې کوم میرسټمیټک ټیشوز دي، میرسټمیټک سیلز دي، نو په هغې کې سیلوال نری وي، تم وي پکې. ټیک ده؟ پلانټس مونږ ډېر ښه پېژنو، په دې وجه باندې مونږ د پلانټس د سیلوال په باره کې خبره کوو. چې کوم اوټر لیر دی زموږ سره یو لیر وي، اوټر لیر، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ پرایمري وال ورته وایو. ټیک ده که نه؟ او دا د سیلولوز او د پیکټین نه جوړ وي. پیکټین څه شی دی؟ دا هم یو قسم پالیسکرایډ دی، کاربوهایډریټ دی. ټیک ده؟ او چې کوم زموږ سره پرمننټ سیلز دي که نه، په هغې کې چې سیلوال پیړ وي، دا پیړ ولې وي؟ په دې کې ورسره د دې پرایمري وال نه دننه یو بل وال هم جوړ شوی وي داسې. ټیک ده که نه؟ هغې ته بیا مونږ څه وایو؟ سیکنډري وال ورته وایو. هغې ته بیا مونږ سیکنډري وال ورته وایو. او دا انر سایډ اف پرایمري وال وي، د پرایمري وال نه دننه وي. ټیک ده که نه؟ او دا د سیلولوز او د لیګنین نه جوړ وي. لیګنین څه شی دی؟ دا پالیسکرایډ نه دی، کاربوهایډریټ نه دی، دا فینایل پروپین ډیرایویټ دی، خو د دوی سره په شریکه کې موجود وي، په دې وجه باندې د دوی سره سټډي کېږي عام طور. ټیک ده؟ ستاسو چې کوم کتاب کې ساینټیفیک انفارمیشنز ورکړي دي چې دا سیلوال کې چې دا کوم سیلولوز فایبرز دي که نه، نو وایي دا په کریس کراس مینر کې دي. کریس کراس مینر څه ته وایي؟ کریس کراس مینر دې ته وایي چې زموږ سره یو لیر داسې جوړ شوی وي، نو دا بل لیر ورسره داسې جوړ شوی وي، دې ته مونږ څه وایو؟ کریس کراس مینر ورته وایو. ټیک ده؟ نو په دې طریقه باندې دا جوړ شوی وي، که هغه پرایمري وال دی او که سیکنډري وال دی. دا څه ورکوي؟ ریجیډیټي پرووایډ کوي، مطلب سختیا راولي، مضبوطیا راولي په سیلوال کې. ټیک ده؟ بل زموږ سره دی سیل ممبرین. سیل ممبرین پریزنټ وي په آل سیلز کې. ټیک ده که نه؟ په ټول سیلز کې پریزنټ وي. صحیح ده که نه؟ او دا زموږ سره اوټر موسټ باونډري ده په انیمل سیل کې. تاسو په ډایګرام کې ولیدل چې په انیمل سیل کې د ټولو نه بهرنۍ باونډري څه شی دی؟ هغه سیل ممبرین دی، پلازما ممبرین دی. او انر ټو سیل وال ان ادرز. او چې کوم نور ارګانیزمز دي نو په نور ارګانیزمز کې پلازما ممبرین یا سیل ممبرین د سیل وال نه دننه وي. ټیک ده که نه؟ دا د څه نه جوړوي؟ 60 نه واخله د 80% پورې په دې کې پروټین وي، د 20 نه واخله د 40% پورې په دې کې لیپیډز وي، او د 2 نه واخله د 10% پورې په دې کې کاربوهایډریټس وي. ټیک ده که نه؟ د دې کار څه دی؟ سیپریټس د سیل کنټینټس فرام ایکسټرنل انوایرمنټ. مطلب که دا زموږ سره انیمل سیل دی، ټیک ده که نه؟
نو انیمل سیل کې چې دنه کم زموږ سره نیوکلیس دی، مایټوکانډریا، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم وغیرہ وغیرہ، نو دا یې څه کړي دي؟ دا یې رابند کړي دي او ایکسټرنل انوایرمنټ ته یې نه پرېږدي، د هغې نه یې سیپریټ کړي دي، بیل کړي دي. ټیک ده که نه؟ سلیکټیولی پرمیبل دا چې کوم زموږ سره کوم سیل ممبرین دی نو دا سلیکټیولی پرمیبل دی. دا پرمیبل هغې ته وایي چې سیزونه ته پاس کېدی شي. ټیک ده که نه؟ خو په دې کې زموږ سره بیا قسمونه دي. نو سلیکټیو پرمیبل هغې ته وایي چې دا پکې سلیکشن کوي، چې د کوم سیز ضرورت وي نو هغه چې کوم دی نو پرېږدي، او چې د کوم سیز ضرورت نه وي نو هغه نه پرېږدي. نو موږ دا وایو چې کنټرولز ایکسچینج اف مټیریلز، د مټیریل ایکسچینج کنټرول کوي. مطلب که کوم سیز سیل ته دننه پکار دی نو هغه را پرېږدي، که کوم سیز نه دی پکار هغه نه را پرېږدي، او چې کوم سیز بهر طرف ته پکار دی هغه پرېږدي، او چې کوم سیز نه دی پکار هغه بهر ته نه پرېږدي. ټیک ده که نه؟ Also act as receptor site for hormones, neurotransmitters and other chemicals. نو یاد ساتئ هارمونز مختلف قسم کیمیکلز دي، نیورو ترانسمیټرز هم کیمیکلز دي. نو دا چې کله راځي که نه نو د دې ریسپټر سایډ دا سیل ممبرین دی. دلته به زموږ سره اوله دا هارمونز او دا نیورو ترانسمیټرز راځي دې سیل ممبرین له، نو د دې نه پس به بیا دا دننه ځي. ټیک ده که نه؟ نو دا یو قسم ریسپټر سایډ دی، ریسپشن کوي، استقبال کوي د یو څیز، اوله د دې سره میلاویږي، بیا به وروسته دننه ځي. enables the cell to form separate compartments within the cell. د سیل ممبرین په وجه باندې چې کوم دننه کوم سیزونه موجود دي نو دننه پکې ځان له ځان له خانې جوړې شوي دي. د ځان له ځان له خانو مطلب دا دی ستاسو په دې ساینټیفیک انفارمیشنز کې په کتاب کې هم ورکړي دي چې کوم یوکریاټیک سیلز دي نو په هغې کې مایټوکانډریا وي، کلوروپلاست وي، ګالجی باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، نور ارګینیلز وغیرہ پکې موجود وي. نو د دې نه چارچاپېره څه تاو وي؟ ممبرین کې تاو وي، د سیل ممبرین په شانتي ممبرین د دې نه تاو وي. ټیک ده که نه؟ د مایټوکانډریا کار څه دی؟ ایروبیک ریسپایریشن کوي، مطلب انرژي چې کوم دی نو پرووایډ کوي. کلوروپلاست څه کوي؟ فوټوسینتھیسس کوي. ګالجی باډیز پیکینګ کوي د مټیریلز، او انډوپلازمیک ریټیکولم ترانسپورټ کوي، سیز د یو ځای نه بل ځای ته لیږي رالېږي. نو د سیل ممبرین په وجه باندې دننه چې کوم زموږ سره په یوکریاټیک سیل دی نو په هغې کې دننه نورې خانې مانې چې کوم دی نو جوړې شوي دي، نور سټرکچرز پکې جوړ شوي دي، او هغه چې کوم دی نو ځان له خپل کارونه کوي. ټیک ده؟ د دې سټرکچر څنګه دی؟ سیل ممبرین څنګه وي؟ نو یاد ساتئ چې سیل ممبرین زموږ سره ډیفرنٹ ماډلز پیش شوي دي. چا یو ماډل پیش کړی دی، چا بل ماډل، چا بل ماډل. مطلب دا دی چې چا ویلي دي چې دا یو شانتي جوړه ده، بل چا ویلي چې نه دغسې نه ده جوړه، بل شانتي جوړه ده، بل چا ویلي چې دغسې نه ده جوړه، دغسې جوړه ده. ټیک ده؟ نو مختلفې ماډلې جوړې شوي دي، خو چې کوم موسٹ ایکسپټیبل ماډل دی، مطلب چې کوم ساینسدانانو پې اتفاق کړی دی چې او دا ماډل ټیک دی، نو هغې ته موږ فلویډ موزیک ماډل وایو. دا سینګر او نیکولسن پیش کړی و په 1972 کې. ټیک ده که نه؟ دا د ټولو نه ښه ماډل دی. په دې ماډل کې دوی دا خبره کړې وه چې سیل ممبرین زموږ سره د لیپیډ بای لیر نه جوړ دی. مطلب په دې بلو کلر کې دا زموږ سره یو لیر شو د لیپیډو، او دا زموږ سره بل لیر شو د لیپیډو. نو لیپیډ بای لیر، بای څه ته وایي؟ 2 ته. نو 2 لیرز دي د لیپیډز. ټیک ده؟ بیا یې پکې دا خبره کړې وه چې په دې کې پروټین مالیکیولز هم موجود دي. نو په دې ریډ کلر کې تاسو وینئ پروټین مالیکیولز دي پکې. دا پروټین مالیکیولز څه پکې وایي؟ فلوټینګ کوي، د یو ځای نه بل ځای ته پکې تللی راتلی شي لږ ډېر. او څه پروټین مالیکیول پکې امبیډډ دي، خښ کړلی شوي دي پکې، مضبوط پکې پراته دي. نو وګوره دا یو پکې فلوټینګ کوي، او دا یو چې کوم دی دا پکې امبیډډ دی، خښ پکې پروت دی. ټیک ده؟ بیا چې کوم دی دوی دا وایي چې کاربوهایډریټس پکې هم موجود دي. نو کاربوهایډریټ مالیکیول دا په دې ګرین کلر کې تاسو وینئ، نو دا پکې کاربوهایډریټ مالیکیولز مونږ شو کړي دي. دا کاربوهایډریټ مالیکیول به یا لیپیډ ته اټیچ وي، نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ ګلایکو لیپیډ به ورته وایو. لکه ګوره دا کاربوهایډریټ مالیکیول د دې لیپیډ سره اټیچ دی که نه، نو دې ته په شریکه باندې مونږ څه وایو؟ ګلایکو لیپیډ ورته وایو. او یا به دا د پروټین سره اټیچ وي په دې ریډ کلر ته چې دا ګرین کلر کاربوهایډریټ اټیچ دی، نو دې ته بیا مونږ په شریکه باندې څه وایو؟ ګلایکو پروټین ورته وایو. ټیک ده؟ په سیلولر سټرکچرز کې مونږ اولنی نمبر سیل وال وي، دا چې کوم په پلانټ سیل کې موجود دی بارنی لیر په دې ریډ کلر کې، دا د مونږ ورته سیل وال لیکلی دی. ټیک شو؟ د هغې نه پس بیا مونږ چې کوم دی نو سیل ممبرین وي. نو سیل ممبرین چې کوم دی نو زمونږ سره په دې بلیک کلر کې چې کوم دا زمونږ سره موجود دی، دا دویم نمبر باونډري، نو دې ته مونږ څه لیکلي دي؟ سیل ممبرین هم ورته لیکلی دی. او دا زمونږ سره انیمل سیل دی، نو په انیمل سیل کې چونکې سیلوال نشته په ریډ کلر کې مونږ نه دی ډرا کړی او نه ورته سیلوال لیکلی دی. او د ټولو نه بهرنی باونډري چې کوم دی په انیمل سیل کې زمونږ سره څه شی دی؟ سیل ممبرین یا پلازما ممبرین دې ته وایي. نو دې ته مونږ چې کوم دی نو سیل ممبرین لیکلی دی. نو بیا مونږ دا سټډي کوو. د دې نه پس اوس نمبر راځي د سایټوپلازم. سایټوپلازم څه شی دی؟ د دې سیل ممبرین نه دننه چې کوم دا ټوله ایریا د دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. دغه شانتې په انیمل سیل کې د دې سیل ممبرین نه دننه چې کومه دا ایریا ده نو دې ته مونږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. اوس په دې سایټوپلازم کې چې دننه کوم سیزونه موجود دي دې ته مونږ سایټوپلازمیک ارګینیلز وایو. ټیک شو که نه؟ نو بیا به مونږ سایټوپلازمیک ارګینیلز وایو. لکه مطلب زمونږ سره چې کوم دی دا انډوپلازمیک ریټیکولم شو، ګالجی باډیز، مایټوکانډریا، کلوروپلاست، امایلوپلاست، دا زمونږ سره په پلانټ سیل کې ویکیول دی. صحیح شو که نه؟ دغه شانتې زمونږ سره چې کوم دی نو دا پکې رایبوسومز دي ځای په ځای باندې. دغه شان په انیمل سیل کې زمونږ سره رایبوسومز، صحیح شو که نه؟ دا زمونږ سره چې کوم دی نو
لایسوسوم دی، سنټروسوم یا مطلب سنټریولز، او په اخر کې به بیا موږ چې کوم دی نو نیوکلیس او هم سټډي کوو. صحیح شو کنه؟ سایټوپلازم څه شی دی؟ سایټوپلازم چې کوم دی دا زموږ سره ایکویس سبسټنس دی. ټیک شو کنه؟ مطلب اوبه دي، زیات مقدار پکې د اوبو دی. که دا زموږ سره پلانټ سیل دی نو دا یې زموږ سره سیلوال شو، دا یې سیل ممبرین شو، او د دې سیل ممبرین نه چې دننه دا کوم ایریا د دې ته موږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. دغه شانتي په انیمل سیل کې دا زموږ سره سیل ممبرین شو، او د سیل ممبرین نه دننه چې دا کوم ایریا د دې ته موږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. نو په دې کې زموږ سره څه موجود وي؟ کنټینینګ سیل ارګانیلز. په دې کې دننه زموږ سره چې کوم دی نو سیل ارګانیلز موجود وي. لکه مطلب که زموږ سره پروکاریوټیک سیل دی یعنی بیکټیریا ده، نو د بیکټیریا چې کوم دی نو زموږ سره اوټر موست باونډري خو سیلوال وي، او بیا ورپسې چې کوم دی نو زموږ سره سیل ممبرین وي، او د سیل ممبرین نه دننه د بیکټیریا سایټوپلازم موجود وي. خو په دې سایټوپلازم کې غټ ارګانیلز نور نه موجود، ممبرین باونډډ ارګانیلز پکې نه موجود، صرف رایبوسومز چې کوم دی نو پکې موجود وي. ٹھیک ده کنه؟ او نیوکلیس هم په بیکټیریا کې نه موجود، د دوی چې کوم ډي ان اے وي نو هغه د نیوکلیس نه بغیر موجود وي په سایټوپلازم کې. ټیک شو کنه؟ او دغه شانتي چې کوم دی یو فلیجلم تیوته وي. ټیک شو؟ یا یو یا ډیر خو فلیجلا پکې موجود وي. ښه، نو موږ دا خبره کوو چې په سایټوپلازم کې څه وي؟ په سایټوپلازم کې سیل ارګانیلز وي. که فرض کړو یوکاریوټیک سیل دی نو په هغې کې به زموږ سره دننه سیل ارګانیلز وي، یعنې مطلب مایټوکانډریا اکټیویټیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، لایسوسوم، کلوروپلاست، نیوکلیس وغیره وغیره. دا به زموږ سره په انیمل سیل او په پلانټ سیل کې، یعنې مطلب په یوکاریوټیک سیل کې په سایټوپلازم کې موجود وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو انسالوبل ویسټ، پالتو مادي چې کوم دی ویسټ که نه مواد، نو دا به هم زموږ سره په دې سایټوپلازم کې موجود وي. مطلب که سیل وایي چې یاره دا سیز پالتو دی، مطلب ویسټ دی، هغه بهر ته خارجول غواړي، نو د خارجولو نه مخکې دا زموږ سره په دې سایټوپلازم کې چې کوم دی نو دننه موجود وي. ټیک ده؟ بل زموږ سره سټوریج پروډکټس، دا کوم چې سایټوپلازم دی نو دا سټوریج پروډکټس په دې کې هم موجود وي، یعنې مطلب چې کوم څیز سیل ځان له سټور کړی دی نو هغه هم په دې سایټوپلازم کې موجود وي دننه. ټیک شو که نه؟ دا چېرته موجود وي؟ دا سایټوپلازم کومه ایریا ده؟ نو پریزنټ بټوین سیل ممبرین اینډ نیوکلیر ممبرین، یعنې مطلب تاسو ته هم وایي چې دا سیل ممبرین شو که نه، او دا نیوکلیر ممبرین شو زموږ سره، نیوکلیس شو. نو د نیوکلیس چې کوم ممبرین دی دې ته موږ نیوکلیر ممبرین وایو. نو د دې سیل ممبرین نه د دې نیوکلیر ممبرین پورې چې دا کومه ایریا ده دې ته موږ څه وایو؟ سایټوپلازم ورته وایو. ټیک ده که نه؟ دغه شانتي زموږ سره چې کوم په پلانټ سیل کې نیوکلیس موجود وي نو د سیل ممبرین نه واخله د نیوکلیر ممبرین پورې چې دا کومه ایریا ده دې ته موږ سایټوپلازم وایو. او یاد ساتئ چې په بیکټیریا کې په پروکاریوټیک سیل کې خو زموږ سره چې کوم دی نیوکلیس نه وي، نو بس دا ټول زموږ سره چې کوم دی نو سایټوپلازم دی. ټیک شو؟ د نور کې هم دا ټول سایټوپلازم تاسو ویلی شئ. دا نیوکلیس په خپله یو ارګانیل دی. ټیک شو که نه؟ خو دا لږ غټ دی، په دې وجه باندې دا موږ ځان له سټډي کوو. صحیح ده؟ ښه، دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی ټو پارټس د دې سایټوپلازم چې کوم دی زموږ سره دوه حصې وي. کوم؟ یو سالوبل چې مطلب اوبه حصه ده، او بل انسالوبل چې هغه زموږ سره اوبه نه ده، داسې ټینګه حصه ده. صحیح شو که نه؟ نو چې کوم سالوبل حصه ده نو هغه زموږ سره 70% اوبه دي په هغې کې، او د دې سره سره پکې بایو کیمیکلز دي، یعنې داسې کیمیکلز چې هغه د لایف دپاره ضروري دي د ریاکشنونو لپاره، نو هغې ته موږ څه وایو؟ بایو کیمیکلز ورته وایو. نو چې کومه اوبه حصه ده پکې نو هغې کې زموږ سره 70% اوبه دي او کیمیکلز وغیره دي پکې. او چې کوم انسالوبل ده مطلب کوم څیزونه پکې نه حل کېږي نو هغه څه دي؟ ارګانیلز دي، لکه مایټوکانډریا اکټیویټیز، انډوپلازمیک ریټیکولم، دا خو په اوبو کې نه حل کېږي، دا پکې انسالوبل دي. ټیک شو که نه؟ نو دا پکې زموږ سره موجود وي، رایبوسوم، لایسوسوم وغیره وغیره. د دې نه علاوه چې کوم دی نو سایټوپلازم څه کار کوي؟ سایټوپلازم پرووایډ کوي موږ ته ځای. سایټ څه ته وایي؟ ځای ته وایي. ټیک شو که نه؟ مطلب که یو ریاکشن کېږي نو د هغې لپاره ځای پکار دی. نو دا ځای کومه دی؟ دا همدغه سایټوپلازم دی، په دې کې ریاکشن کېږي. د دې نه علاوه د ریاکشن لپاره څه پکار وي؟ کیمیکلز پکار وي. نو دا کیمیکلز هم په دې سایټوپلازم کې موجود دي. او کنډیشنز څه ته وایي؟ شرایط، لکه مطلب زموږ سره چې کوم دی نو ایسیډیټي، بیسیسیټي، پی ایچ، ټمپریچر، نو دا مختلف کنډیشنز چې کوم دی نو دا هم موږ ته د سایټوپلازم پرووایډ کوي د ریاکشن لپاره. فار ریاکشنز ورته موږ لیکلي دي چې د ریاکشن لپاره دا څیزونه پرووایډ کوي. د ریاکشن لپاره ځای پکار دی، هغه هم سایټوپلازم پرووایډ کوي. د ریاکشن لپاره کیمیکلز پکار دي، هغه هم سایټوپلازم پرووایډ کوي. د ریاکشن لپاره کنډیشنز پکار دي، هغه هم سایټوپلازم پرووایډ کوي. ټیک شو؟ بل موږ سره چې کوم دی نو بس موږ راځو سایټوپلازمیک ارګانیلز له، یعنې مطلب په دې سایټوپلازم کې چې دننه دا کوم څیزونه پراته دي دې ته موږ څه وایو؟ سایټوپلازمیک ارګانیلز ورته وایو. نو اولنی نمبر دی زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم، دې ته موږ ای آر وایو. ای انډوپلازمیک، آر ریټیکولم. ټیک شو؟ دا څه شی دی؟ ا سیسټم اف ممبرینز فاوند تھرو د سیل. دا زموږ سره د ممبرینز یو سیسټم دی چې په دا باندې سایټوپلازم کې چې کوم دی نو موجود وي، په دې سیل کې چې کوم دی نو موجود وي. لکه مثال کے طور پر که دا نور څیزونه موږ وران کړو داسې او موږ ووایو چې دا نیوکلیس دی نو دا زموږ سره د ممبرینز یو سیسټم دی چې دا داسې په دې سایټوپلازم کې زموږ سره موجود وي. ټیک ده؟ تھرو آوټ د سیل چې کوم دی نو دا زموږ سره موجود وي.
وس فلیټنډ سیکس په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره فلیټنډ سیکس وی تیلې شانتي پکې فلیټ څه دوی چپټه وي دا سي چپلیت شانتي نو دا کې موجود وي هغه ته موږ سوال سیسټر نی ورته وایو ټیک ده کنه سیسټر نی لکه مطلب دا چې کوم دی زموږ سره دی خو راغلی دی کنه اخو ته شوی دی نو دا زموږ سره چې کوم څه شو دا یو سیسټر نه شو دا شانتي د دې نه واخله دې ته بیا داسې راغلی نو دا بل سیسټر نه شو دا شانتي د دې نه واخله دې پورې دا بل سیسټر نه شو نو دا چې کوم دی لکه تاسو چې اسباب یا مطلب خپل رومال داسې فولډ کوي په طریقه باندې نو مطلب دا یو فولډینګ چې پکې راشي دې ته موږ سوال سیسټر نه ورته وایو ټیک ده What's the main function of endoplasmic reticulum? The endoplasmic reticulum کار څه دی؟ هغه transport of materials دی. چونکې دا خو لارې دي کنه. نو په دې لارو باندې materials transport کیږي. د نیوکلیس نه سایټوپلازم ته ځي، د سایټوپلازم نه نیوکلیس ته راځي او د دې نه علاوه د سیل نه بهر ته تللی شي او د بهر نه چې سیل ته راشي نو هغه په endoplasmic reticulum باندې چې کوم دی نو زموږ سره مختلفو ځایونو ته transport کیږي په سیل کې. ځي ورته ټیک شو؟ Two types of the endoplasmic reticulum دوه قسمونه دي زموږ سره یو ته وایي smooth endoplasmic reticulum او بل ته وایي rough endoplasmic reticulum اول نمبر مونږ راځو smooth endoplasmic reticulum ده نو یاد ساتئ smooth څه ته وایي هموار ته چې هغه اوار وي بالکل نو ولې اوار وي نو رایبوسومز په دې باندې رایبوسومز نه وي پراته په دې وجه باندې دا هوار وي نو دا نان ګرینولر وي ګرین څه ته وایي دانې ته او ګرینولر څه ته وایي دانېدار ته چې دانې وي او نان ګرینولر څه ته وایي چې دانېدار نه وي ټیک ده کنه نو چونکې رایبوسومز کې نشته په دې وجه باندې دا دانېدار هم نه دی نان ګرینولر دی ټیک شو transport of materials کې مونږ already وایو چې مین فنکشن دی نو هغه transport of materials دی نو هغه smooth endoplasmic reticulum دی او rough endoplasmic reticulum دی transport of materials خو به کوي خو د دې سره د smooth endoplasmic reticulum ځان لم کارونه شته او د rough endoplasmic reticulum هم ځان له نور کارونه هم شته ټیک شو نو دا transport of materials خو کوي خو د دې سره لیپټ سینتھسس کوي او ډیټاکسیفیکیشن کوي چې کوم زهرجن سیز دوايي و غیره بل څه لاړ شي وجود ته نو دا غي چې کوم زهرجن پند نو هغه تینه دا ختمي ټیک ده بل زموږ سره راځي رف انډوپلازمیک ریټیکولم رف څه ته وایي زیګ زیګ دا ټیک شو چې هغه هوار نه وي هموار نه وي نو په دې باندې رایبوسومز وي په دې وجه باندې دا ګرینولر وي دانېدار وي ټیک شو کنه رایبوسومز په کوم ځای کې وي دا چې کوم زموږ سره دا زی په ځای باندې دا سي رایبوسومز چې کوم دی نو پراته وي ټیک ده دا سي زی په ځای باندې نو په دې وجه باندې دا داسې دانېدار ښکاري ګرینولر ښکاري د دې کار څه دی پروتین سینتھسس د رایبوسوم څه کار دی پروتین سینتھسس نو چې د رایبوسوم پر رف انډوپلازمیک ریټیکولم باندې دی په دې وجه باندې د رف انډوپلازمیک ریټیکولم کار هم څه شو پروتین سینتھسس شو ټیک شو او د دې سره چې کوم دی نو ترانسپورت اف مټیریلز کې تاسو ته مو وایي چې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی او رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی د دوی مین کار ترانسپورت اف مټیریل دی مطلب سیزونه چې کوم دی نو د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورت کوي لیږي را لیږي مونږ په سیلولر سټرکچرز کې سیل وال وې خبر ډیټیل باندې د دې نه بعد بیا مونږ سیل ممبرین وې خبر ډیټیل باندې د دې نه بعد بیا مونږ سایټوپلازم خبر ډیټیل باندې وې او د هغې نه پس بیا مونږ انډوپلازمیک ریټیکولم وې چې دا دې ته پایپلاین اف د سیل هم وایي څنګه چې په پیپونو کې مونږ اوبه د یو ځای نه بل ځای ته بوځو دغه شانتې دا انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی نو دا هم زموږ سره نیټورک اف چینلز دی صحیح ده که نه مطلب زموږ سره لارې دي او مټیریلز پې د یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي ټرانسپورټ سیسټم پې کېږي په دې وجه باندې دې ته پایپلاین اف د سیل هم وایي صحیح ده د دې نه بعد اوس به مونږ چې کوم دی نو ګالجي اپریټس وایو او مایټوکانډریا به وایو ټیک شو په انیمل سیل کې زموږ سره دا ګالجي اپریټس دی او دا مایټوکانډریا ده صحیح ده ګالجي اپریټس څه څیز دی ا سیټ اف فلیټنډ سیکس دا زموږ سره یو سیټ دی یو ډیری دی د څه د فلیټنډ سیکس ته وایي تیلی ته او فلیټنډ سیکس ته وایي چې د دواړو طرفونو نه پې ته فورس اپلای کړي او دا داسې چپلیت شانتي شي نو دا زموږ سره اصل کې په دې شکل کې وي داسې دا زموږ سره چې کوم دی نو مثال کې طور پر یوه تیری شو چپلیته شانتي دا زموږ سره بله تیری شو داسې دا زموږ سره بله تیری شو په دې شکل کې تاسو په ډایګرام کې لیدلی شئ چې دغه شانتي دي دې ته سیسټرني هم وایي په انډوپلازمیک ریټیکولم کې هم تاسو سیسټرني ووایي خو هغه لږ بدل و دا چې کوم دی نو لږ بدل دی صحیح شو ګالجي اپریټس یا ګالجي باډیز ته ګالجي اپریټس یا ګالجي باډیز ولې وایي ټیک شو که نه ځکه چې ډسکورډ بای کمیلو ګالجي دا ګالجي نومي ساینسدان چې کوم دی نو په اوله پیره باندې په 1898 کې ډسکور کړي او په دې وجه باندې په خپل نوم باندې د دې نوم کېښودو ټیک شو که نه فنکشنز د دې کار څه دی سټور سیکریشنز سیکریشنز څه ته وایي سیل چې کوم سیز خارجي هغې ته سیکریشن وایي نو مطلب دا دی چې که سیل وغواړي چې زه سیز جوړوم او بهر ته خارجوم نو اوله خو دا سیز زموږ سره چې کوم دی نو څه شي په ګالجي اپریټس کې سټور شي د هغې نه بعد کنورټ ټو فینشډ پروډکټس یعنې مطلب فاینلایزډ فاینل پروډکټ دی چې کوم دی نو بیا چینج کړي څه موډیفیکیشن پکې وکړي که نه چینج را چینج یې کړي
بیا چې کوم دی نو پیک ان سیکس او په اخر کې چې کوم دی نو په تیلې کې داسي دغه کې از گالجی ویزیکلز ټیک ده کنه مطلب چې کوم سیس په دې کې موجود دی داسي نو هغه په دې کې داسي روان وي د یو نه بل ته د بل نه بل ته په اخر کې چې کوم دی نو زموږ سره په دې شکل کې داسي د گالجی ویزیکل په شکل کې چې کوم دی نو داسي مول راشي او په اخر کې چې کوم دی نو په دې ځای کې داسي کټ شي نو دا واپس دغه شانتي پاتې شي او دې ته بیا موږ سوال گالجی ویزیکل ورته وایو ټیک ده کنه وز دا گالجی ویزیکل چې کوم دی په دې کې چې د سیل دا سیکریشن پروت دی دا پروډکټ پکې پروت دی نو کیپ ان سیل ار transported out of the cell in the form of secretions یا خو دا سیل د ځان سره دننه وساتي او یا چې کوم دی نو سیل ممبرین طرف ته راوړي او بهر ته سیکریټ کیږي ټیک شو په پلانټس کې چې کوم دی نو زموږ سره لارج نمبر اف سټرکس وي سیپریټ یونټس کالډ ډیکټایسومز او دا چې کوم دی نو ځان له یونټس وي او د ځان له یونټس ته بیا سوای ډیکټایسومز ورته وایي ټیک ده او دا سکیټرډ وي مطلب په سیټوپلازم کې چې کوم دی نو دا منتشر وي داسې خواره واره پکې پراته وي په انیملز کې چې کوم دی نو دا ټایټلی سټیک ټوګیدر مطلب په انیملز کې چې کوم دی نو دا یو بل سره ټایټلی موجود وي او دې ته گالجی کمپلیکس وایي ټیک ده کنه دا چې کوم زموږ سره ډېر موجود وي دې ته او سره دا چې کوم گالجی ویزیکلز وي دې ته په شریکه باندې بیا سوای گالجی کمپلیکس ورته وایي ټیک ده ستاسو په دې کتاب کې ساينټیفیک انفارمیشن ورکړی دی چې په 1906 کې کمیلو گالجی ته چې کوم دی نو نوبل پرایز میلاو شوی وو په کوم فیلډ کې په فزیولوژي کې او په میډیسن کې مطلب په دوايانو په فیلډ کې او د فزیولوژي په فیلډ کې لکه مطلب دا گالجی اپریټس چې کوم دی دا د ډیسکور کو او د دې فنکشن په اړه کې هم فزیولوژي موږ څه ته وایو د فنکشن سټډي دا نو د دې فنکشنز یې معلوم کړي نورم دا ډېر فنکشنز نو په دې وجه باندې ورته په 1906 کې بیا نوبل پرایز میلاو شي انعام ورته میلاو شو ټیک شو مایټوکانډریا ته پاور هاوس اف د سیل هم وایي ځکه چې په دې کې ریسپایریشن کیږي او د ریسپایریشن په ریزلټ کې انرژي پیدا کیږي د اي ټي پی په شکل کې په دې وجه باندې د تسوي پاور هاوس اف د سیل ټیک شو کنه پروکاریوټس چې کوم مطلب د ټول سیل ته چې کوم دی نو انرژي ورکوي په دې وجه باندې ورته پاور هاوس اف د سیل وایي ها پروکاریوټس کې چې کوم دی نو مایټوکانډریا ابسنت وي په پروکاریوټس نه دي بکټیریا په دې کې مایټوکانډریا ابسنت وي نه وي پکې وسه زموږ سره چې کوم دی نو انرژي پروډکشن به څنګه کوي دا بکټیریا دا پروکاریوټس ځکه چې په دې کې هم وایي چې مایټوکانډریا نشته نو انرژي به کوم ځای نه پیدا کوي نو یاد ساتئ چې کوم زموږ سره ان ایروبیک بکټیریا دي مطلب کوم ته چې د اکسیجن ضرورت نشته د ریسپایریشن لپاره هغه بکټیریا ته موږ سوال ان ایروبیک بکټیریا په دوی کې ان ایروبیک ریسپایریشن کیږي یعنی مطلب هغه ریسپایریشن چې هغه ته د اکسیجن د موجودګۍ ضرورت نه وي نو دا ان ایروبیک ریسپایریشن چرته کیږي په سایټوپلازم کې کیږي او په دغه په ذریعہ باندې دوی چې کوم د ځل انرژي تیاري او چې کوم زموږ سره ایروبیک بکټیریا دي مطلب کوم کې چې زموږ سره ایروبیک ریسپایریشن کیږي د اکسیجن ضرورت وي ورته نو یاد ساتئ چې په دوی کې یو خاص قسم سیل موجود وي هغه ته میزوسوم وایي ټیک ده کنه د میزوسوم چې کوم دی نو دوی له مایټوکانډریا کار ورکوي او په دغه کې چې کوم دی نو ایروبیک ریسپایریشن کیږي او دوی له انرژي ورکوي میزوسوم څه ته وایي دا مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو زموږ سره د بکټیریا سیل ممبرین دی نو په دې کې پاکټ لایک سټرکچر داسې جوړ شوی وي پاکټ لایک سټرکچرز پکې داسې جوړ شوي وي دا سیل ممبرین شو کنه دا شانتي دی خو راغلی وي بیا په دې ځای کې پکې بل داسې مثال کې طور پر جوړ شوی وي نو دې سټرکچرز ته موږ څه وایو میزوسوم دا سټرکچر او دا سټرکچر چې کوم دی دا زموږ سره میزوسوم دی دا د مایټوکانډریا کار ورکوي او انرژي پروډکشن چې کوم دی نو دلته کېږي ایروبیک ریسپایریشن بیا دلته کېږي ټیک شو او چې کوم ان ایروبیک بکټیریا دي نو په هغوی کې خو زموږ سره چې کوم دی بس دغه شانتي سمپل سایټوپلازم کې چې کوم دی نو دننه دې ځای کې ان ایروبیک ریسپایریشن کېږي او انرژي ورکوي ټیک شو ها found in eukaryotic cell mitochondria په eukaryotic cell کې موجود وي یعنی مطلب په پروټیست کې موجود وي په فنجای کې موجود وي په پلانټس کې موجود وي په انیملز کې موجود وي په پروکاریوټس کې په بکټیریا کې چې کوم دی نو دا نوی موجوده ټیک ده دا زموږ سره ډبل ممبرین د دې موجود وي مطلب دوه ممبرینز وي یو چې کوم دی آوټ سایډ طرف ته وي هغه ته موږ آوټر ممبرین وایو او بل ان سایډ طرف ته وي دننه طرف ته هغه ته موږ انر ممبرین وایو آوټر ممبرین سموث وي اوار وي مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو آوټر ممبرین شو بارنی ممبرین نو دا سموث دی اوار دی او چې کوم زموږ سره انر ممبرین دی نو دا انفولډډ وي دا سي دنه طرف ته چې کوم دی نو دا سي راتاو شوی وي دنه طرف ته ځای په ځای باندې چې کوم دی نو دا سي ننوتی وي ټیک ده یا ساتي چې دا چې کوم دنه طرف ته دا ننوتی سټرکچر دی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کریسټا وایو او ډیرو ته موږ په شریکه باندې څه وایو کریسټې لکه دا زموږ سره یو کریسټا شو ټیک ده کنه په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو څه کېږي ریسپایریشن پکې کېږي او موږ له انرژي راکوي په دې کریسټې کې ټیک شو یا ساتئ ستاسو په دې کتاب کې ساينټیفیک انفارمیشنز ورکړي دي نو دوی دا وایي چې دا مایټوکانډریا نه دي د دې دا نمبر بدل وي په کوم په بعضي سیلز کې ډېر وي او په بعضي سیلز کې لږ وي
لکه دوی وایي چې کوم مور اکټیو سیلز دي کنه کوم کې چې مطلب کار به ډیر وي نو په هغه لکه مطلب لیور سیلز چې کوم دی باندې باندې کار ډیر وي دا مور اکټیو سیلز دي په جسم کې نو په دوی کې مور دین 1000 مایټوکاندریا وي یعنی مطلب په یو سیل کې د 1000 نه سیوا مایټوکاندریا چې کوم دی موجود وي او چې کوم زموږ سره لیس اکټیو سیل دی مطلب چې بوج پینشته کار ډیر نشته نو هغه کې لکه مطلب ایرلوب سیلز چې کوم دي زموږ د غوږ چې کوم دا زه دې ته موږ ایرلوب سیلز وایو نو په دې کې سمال نمبر اف مایټوکاندریا وي یعنی مطلب د 50 نه اخله د 200 پورې مایټوکاندریا په یو سیل کې موجود وي دا خو تاسو په کتاب کې ورکړی دي یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دي د ټولو نه سیوا مایټوکاندریا په هارت سیلز کې موجود وي د زړه چې کوم سیلز دي په هغه کې په یو سیل کې د 5000 پورې مایټوکاندریا کې دي ټیک شو بیا چې کوم دي زموږ کوم سکیلیټل مسلز دي نو دا د تم د زور ضرورت وي د انرژي ضرورت وي ورته په دې کې تقریبا د 2000 پورې وي بیا چې کوم زموږ لیور سیلز دي په هغه کې تقریبا د 1000 پورې وي او بیا چې کوم زموږ سره ایرلوب سیلز دي نو په دې باندې کار نشته نو په دې کې تقریبا د 200 پورې وي او که تاسو میچور آر بي سي وګورئ کنه ریډ بلډ سیل نو په هغه کې اورل مایټوکاندریا وینه ځکه چې په هغه باندې هیڅ بوج نشته هغه صرف اکسیجن دی یو ځای نه بل ځای ته وړي راوړي او هغه د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید په کنسنټریشن باندې ډیپند کوي او وینه خو هارت چې کوم دی نو پمپ کوي بس صرف د دې کار څه دی د یو ځای نه بل ځای ته تلل راتلل هغه د زړه د زور په مدد سره چې کوم دی نو راځي په دې وجه باندې دې ته اورل د مایټوکاندریا ضرورت شته ریډ بلډ سیلز ته د لږ ډېر انرژي ضرورت وي نو هغه د ریډ بلډ سیلز په سایټوپلازم کې ان ایروبیک ریسپیریشن کیږي هغه ان ایروبیک ریسپیریشن په مدد سره لږ ډېر انرژي پیدا کیږي نو د ریډ بلډ سیلز ضرورت پوره کیږي په دې وجه باندې ریډ بلډ سیلز ته د مایټوکاندریا ضرورت نشته ټیک شو اوس به مونږ چې کوم دی نو وایو رایبوسومز او پلاستیډز ټیک شو نو رایبوسومز که تاسو وینئ نو مطلب زموږ سره چې کوم دی دا فری رایبوسومز دي چې دا زموږ سره ځای په ځای باندې موجود دي په پلانټ سیل کې او دا چې کوم دی نو رایبوسومز اټیچ دي انډوپلازمیک ریټیکولم ته په دې وجه باندې دې ته بیا موږ څه وایو رف انډوپلازمیک ریټیکولم ورته وایو ټیک شو دا شان دي په انیمل سیل کې زموږ سره فری رایبوسومز هم شته په سایټوپلازم کې او انډوپلازمیک ریټیکولم ته اټیچ دي نو دې ته بیا موږ څه وایو رف انډوپلازمیک ریټیکولم ورته وایو ټیک شو او چونکې د دې نه چارچا پیر سم ممبرین نه وي تا په دې وجه باندې رایبوسومز صرف په یوکریاټیک سیلز کې نه وي بلکې په پروکریاټیک سیل په بکټیریا کې هم رایبوسومز موجود وي ټیک شو او د رایبوسوم کار دی پروتین سینتھیسس بل چې کوم دی نو موږ به وایو پلاستیډز دا پلاستیډز چې کوم دی نو دا زموږ سره صرف او صرف په پلانټ سیل کې موجود وي په انیمل سیل کې نه موجود د دې زموږ سره درې قسمونه دي کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست دلته چې کوم دی نو په سیل کې تاسو ته کلوروپلاست شو شوی دی ټیک شو دا کلوروپلاست د موږ ورته لیکلی دی په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره کلوروفیل موجود وي او فوټوسینتھیسس پکې کیږي صحیح ده رایبوسومز تاسو په ډایګرام کې ولیدل چې دا ټایني ګرینیولز دي یعنی مطلب وړي وړي دانې دي ټیک شو کنه formed in nucleolus او دا چرته جوړیږي په نیوکلیولس کې جوړیږي اوس به تاسو وایئ چې دا نیوکلیولس سیسز دی نو دا له خورس راځو خو مثال کے طور پر که دا زموږ سره انیمل سیل شو دا سیل ممبرین شو دا دننه چې کوم دی زموږ سره سایټوپلازم دی په دې ځای کې زموږ سره نیوکلیوس شو په نیوکلیوس کې زموږ سره کروماټین نیټ ورک داسې موجود وي او په یو خاص ځای کې دا کروماټین نیټ ورک سم کنډنس شوی وي نو دې ته بیا موږ څه وایو نیوکلیولس ورته وایو نو دا رایبوسومز زموږ سره په دې نیوکلیولس کې جوړیږي ټیک شو کنه اوس دغه رایبوسومز چې کوم دي دا به یا فریلی ډسپرسډ وي په دې سایټوپلازم کې داسې چې کوم دی نو ډسپرس به وي منتشر به وي خواره واره به وي په دې سایټوپلازم کې او یا به چې کوم دی نو دا اټیچ وي رف انډوپلازمیک ریټیکولم ته مثال کے طور پر که دا زموږ سره چې کوم دی نو انډوپلازمیک ریټیکولم شو داسې دا انډوپلازمیک ریټیکولم شو او دغه شانتي په دې ځایونو کې نور هم انډوپلازمیک ریټیکولم خور وي نو دې انډوپلازمیک ریټیکولم باندې به یا دلته اټیچ وي دې انډوپلازمیک ریټیکولم ته بیا موږ څه وایو رف انډوپلازمیک ریټیکولم ورته وایو ټیک شو made of proteins and ribosomal RNA دا رایبوسوم زموږ سره د پروتین او د رایبوسومل RNA نه جوړ وي په دې وجه باندې دې ته رایبونیوکلیوپروټین پارټیکلز هم وایي ټیک شو کنه رایبوسومز ته رایبونیوکلیوپروټین پارټیکلز هم وایي نو ممبرین د دې نه ممبرین نه وي تاو نو په دې وجه باندې دا زموږ سره په پروکریاټیک سیل کې هم موجود وي ټیک شو کنه مونږ چې کله د یوکریاټیک سیل ډیفینیشن کوو نو مونږ دا وایو چې په دې کې به نیوکلیس موجود وي او ممبرین باونډډ ارګانیلز به پکې موجود وي نو چونکې زموږ سره په رایبوسوم کې ممبرین نشته په دې وجه باندې دا په یوکریاټس کې هم موجود دی او په پروکریاټس کې هم موجود دی ټیک شو زموږ سره چې کوم دی یوکریاټیک رایبوسومز لږ غټ وي او چې کوم پروکریاټیک رایبوسومز دی نو دا لږ واړه وي مطلب یوکریاټیک رایبوسوم 80s وي 80s او پروکریاټیک رایبوسومز چې کوم دی نو دا 70s وي نو پروکریاټیک رایبوسومز واړه شول او یوکریاټیک رایبوسومز غټ ټیک شو
2 سب یونټس دا زمونږ سره د په دوه حصو باندې مشتمل وي. یو ته مونږ سمالر سب یونټ وایو او بل ته مونږ لارجر سب یونټ وایو. دا زمونږ سره سمالر سب یونټ دی او دا زمونږ سره لارجر سب یونټ دی. فنکشن څه دی د رایبوسوم؟ پروټین سینتھیسس. رایبوسومز پروټین جوړي. ټیک شو. بل زمونږ سره د پلاستیډز. پلاستیډز چې کوم دی دا پریزنٹ وي په پلانټس کې او د دې سره سره په پلانټ لایک پروټیسټ کې پریزنٹ وي. تاسو ته ما ویلو چې پروټیسټ زموږ سره خاص قسم ارګانیزمز دي چې دا نه پلانټ دي نه انیمل دي او نه فنجای ده، خو د دې دریو والو سره مشابهت لري. چې کوم د انیمل سره مشابهت لري هغه ته موږ انیمل لایک پروټیسټ وایو، په هغه کې پلاستیډز نه وي. چې کوم د فنجای سره مشابهت لري دا هغه په شان دي نو هغه ته موږ فنجای لایک پروټیسټ وایو، په هغه کې هم پلاستیډز نه وي. خو چې کوم پلانټ لایک دي د پلانټس په شان دي نو چونکه په پلانټس کې پلاستیډز شته په دې وجه باندې په پلانټ لایک پروټیسټ کې هم پلاستیډز وي. ټیک شو. د دې درې مین قسمونه دي: کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. ٹھیک شو. دا کلوروپلاست چې کوم دی نو دا به زموږ سره موست امپورټنت دی، ډیر زیات اهم دی، ضروری دی اینڈ موست ابندنت او په تعداد کې هم ډیر زیات سیوا دی د دې نورو په نسبت باندې. ٹھیک شو. پریزنٹ ان گرین پارټس دا چې کوم کلوروپلاست دی نو دا په شنو حصو کې موجود وي. د بوټي چې کوم شنې حصې وي په هغه کې موجود وي، اسپیشلی په پاڼو کې موجود وي، په لیوز کې. او دا د دې کار څه دی؟ فوټوسینتھیسس کوي. ټیک شو. د فوټوسینتھیسس په مدد سره بوټي ځان له خوراک تیاروي. ښه. ډبل ممبرین د دې چې کوم دی نو دوه ممبرین وي، څنګه چې د مایټوکاندریا دوه ممبرین دي دغه شان د دې هم دوه ممبرین دي. خو په دې کې چې کوم اوټر ممبرین دی نو هغه سموث دی او چې کوم انر ممبرین دی نو هغه هم سموث دی. اواري دي دواړه. په مایټوکاندریا کې خو هغه یو ممبرین چې کوم دی انر ممبرین نو هغه د نن طرف ته ننوتي و کریسټل جوړ کړي. په دې کې چې کوم دی نو دا څه خبره نشته، خو د انر ممبرین نه د نن بیا زموږ سره تیرې موجود دي. هغه تیلو ته موږ څه وایو؟ تایلکایډز ورته وایو. او دغه تایلکایډز کې زموږ سره چې کوم دی نو کلوروفیل موجود وي. ټیک شو کنه. وسه زموږ سره چې کوم دی تایلکایډز چې کله په ګروپونو کې راوځي شي ډېر تایلکایډز نو څه جوړوي؟ بیا ګرینم جوړوي. ټیک شو کنه. او چې کوم سیمی فلویډ دی داسې اوبو شانتي ایریا موجود ده په کلوروپلاست کې دنه هغه ته موږ څه وایو؟ سټروما ورته وایو. ټیک شو. لکه مثال کې تور پر زموږ سره چې کوم دی نو دا کلوروپلاست شو، دا یو اوټر ممبرین شو، دا یو انر ممبرین شو. ټیک شو. او چې کوم زموږ سره دا د نن ایریا ده ټیک شو، دا سیمی فلویډ دی داسې نیم اوبه شانتي دي نو دې ته موږ څه وایو؟ سټروما ورته وایو. سټروما. او په دې کې چې کوم زموږ سره دا یو داسې ګول سیز دی دا یو نو دې ته موږ څه وایو؟ تایلکایډ ورته وایو. دې یو ته موږ تایلکایډ وایو. ټیک شو. تایلکایډ ورته وایو. خو یاد ساتئ چې چونکې دا تایلکایډز ډېر رايوځای شوي دي او یو ګروپ یې داسې جوړ کړی دی نو دې ټول ګروپ ته موږ څه وایو؟ ګرینم. دې ټول ګروپ ته موږ څه وایو؟ ګرینم ورته وایو. صحیح ده که نه؟ او یاد ساتئ چې دا چې کوم تایلکایډ دی دا ما ګرین ځکه شو کړی دي چې د دې تایلکایډ په دې ممبرین کې کلوروفیل موجود دی. کلوروفیل ګرین پیګمنټ دی، شین ښکاري. په دې وجه باندې دا تایلکایډ شین ښکاري، په دې وجه باندې دا ټول ګرینم شین ښکاري، په دې وجه باندې دا ټول کلوروپلاست ګرین ښکاري، په دې وجه باندې د ټول بوټي چې کوم پاڼې ماڼې دي نو هغه هم شنه ښکاري. صحیح شو. ساينټیفیک انفارمیشنز یې ورکړي ستاسو په کتاب کې چې په مایټوکاندریا او په کلوروپلاست کې خپل ډي ان اے او رایبوسوم موجود وي. کوم رایبوسوم؟ کوم چې زموږ سره په پروکاریوټس کې موجود وي 70 رایبوسومز. ټیک شو. دا زموږ سره چې کوم دی د کلوروپلاست خبره شوه. اوس زموږ سره دی کروموپلاست. کرومو څه ته وایي؟ کلر ده. نو یاد ساتئ چې کروموپلاست کلر پرووایډ کوي. کوم کلر؟ ادر دین ګرین. د شین کلر نه علاوه چې کوم تاسو ته اورنج، ریډ، بلو وغیرہ کلرز کوم ښکاري په بوټو کې نو دا د څه په وجه باندې وي؟ دا د کروموپلاست په وجه باندې وي. ټیک شو. پریزنٹ ان دا چېرته پریزنٹ وي؟ په رایپنډ فروټس کې. پخه میوه نه ده لکه سیو چې پوخ شي. او د دې سره سره دا په پیټلز اف فلاورز کې موجود وي. یعنې مطلب د ګل چې کوم هغه غټې پاڼې وي هغې ته موږ څه وایو؟ پیټلز ورته وایو. نو په هغې کې دا موجود وي. لکه مثال کې طور پر که دا چې کوم دی نو زموږ سره د ګل ډنډر شو داسې په دې ځای کې چې کوم دی نو دا داسې هغه پړسېدلې شانتې ځای شو، دا پکې زموږ سره هغه شنې پاڼې شوې سیپلز. او د دې نه بره چې کوم زموږ سره هغه غټې پاڼې موجود وي نو هغې ته موږ څه وایو؟ بیا پیټلز ورته وایو. ټیک شو. دا چې کوم دی دا زموږ سره پیټلز دي. نو په دې پیټلز کې چې کوم دی نو زموږ سره څه موجود وي؟ کروموپلاست پکې موجود وي. د دې کار څه دی؟ انسیکټ اټریکټ کوي د پالینیشن دپاره. داسې کار دی. په دې بوټي کې خو زموږ سره چې کوم دی نو نر حصه هم موجود وي، سټیمنز دا نر حصه ده. او دلته چې کوم دی پکې کارپل هم موجود وي. ټیک شو که نه؟ دا کارپل چې کوم دی نو دا ښځه حصه ده. په دې ښځه حصه کې چې کوم دی نو ایګ موجود وي دلته. او په دې نر حصه کې چې کوم دی نو زموږ سره څه موجود وي؟ په دې کې پولن ګرین موجود وي، سپرم وغیره جوړیږي بیا. نو مطلب کله چې زموږ سره دغه سپرم راځي او د دې ایګ سره میلاو شي نو په دې ځای کې فرټیلایزیشن وشي. د دغې فرټیلایزیشن په مدد سره زموږ سره امبریو جوړیږي او تخم جوړیږي. بیا چې کله مچۍ راشي او مچۍ په دې
ګل باندې ګرځي راګرځي نو د هغې د خپو سره دلته چې کوم پولن ګرین دي هغه د مچۍ د خپو سره ونښلي نو دغه مچۍ چې بیا راځي او په دې ښځه حصه باندې ګرځي راګرځي نو دغه پولن ګرین د دې ښځې حصې سره چې کوم دی د مچۍ د خپو نه پاتې شي نو هغه راشي او دلته د ښځې حصه کې چې کوم ایګ موجود دی د هغې سره میلاو شي نو فرټیلایزیشن وشي زایګوټ جوړ شي او تخم جوړېدل شروع شي. دې عمل ته موږ پالینیشن وایو چې کله نر حصه راځي او د ښځې حصې سره میلاویږي دې عمل ته موږ څه وایو؟ پالینیشن ورته وایو. ټیک شو. نو که فرض کا انسیکټ نه وي که نه مطلب دا مچۍ وغیره بلبلکۍ وغیره نو بیا به زموږ سره څه چل کېږي؟ پالینیشن به نه کېږي نو تخمونه به نه جوړېږي میوې به نه جوړېږي. نو همدغه وجه ده چې په دې پیټلز کې زموږ سره څه موجود دی؟ کروموپلاست چې دا انسیکټ اټریکټ شي. صحیح ده که نه؟ متاثره شي د دې ګل نه او د ګل طرف ته راشي نو چې ګل طرف ته راشي نو ځان له به ټیک د خوراک مراکم واخلي خو د ګل پکې دا فایده ده چې دلته به زموږ سره چې کوم دی نو تخم جوړ شي که دغه تخم ته وکري نو دغه شانتې بوټی به بل پیدا شي نو نسل دی سیوا شي. صحیح ده؟ ښه لیکوپلاست بل قسم زموږ سره دی د پلاستیډز لیکوپلاست. لیکو وایي کلرلیس ده نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره کلرلیس پلاستیډ دی او دا په روټس کې عام طور په جرړو کې موجود وي او د دې کار دی سټوریج اف فوډ دا خوراک چې کوم دی نو سټور کوي. تاسو چې کوم د سیل ډایګرام وینئ په دې بورډ باندې نو په هغې کې مونږ امایلوپلاست شو کړی دی. دغه امایلوپلاست چې کوم دی نو دا زموږ سره یو قسم دی د لیکوپلاست. دا هم زموږ سره سټارچ چې کوم دی خوراک سټور کوي. صحیح ده؟ مونږ د رایبوسومز په باره کې خبره وکړله که هغه زموږ سره فریلی ډسپرسډ رایبوسومز دي په سایټوپلازم کې او که هغه زموږ سره چې کوم دی نو انډوپلازمیک ریټیکولم ته اټیچ دي او رف انډوپلازمیک ریټیکولم یې جوړ کړی دی نو د دې رایبوسوم کار څه دی؟ پروټین سینتھیسس. دا پروټین جوړوي. په دې وجه باندې رایبوسومز ته د پروټین فیکټري هم وایي. ټیک شو که نه؟ پروټین فیکټري ورته وایي. صحیح ده؟ دا په پلانټ سیل کې موجود وي په انیمل سیل کې موجود وي په پروکیریاټس بیکټیریا وغیره کې هم زموږ سره موجود وي. صحیح ده؟ د دې نه بعد موږ بیا د کلوروپلاست په باره کې خبره وکړه چې هغه زموږ سره صرف او صرف په پلانټ سیل کې موجود وي. په انیمل سیل کې زموږ سره کلوروپلاست ابسنټ وي او د دې کار دی زموږ سره فوټوسینتھیسس کول خوراک تیارول. په دې وجه باندې دې ته کچن اف د سیل هم وایي. صحیح شو که نه؟ او د دې نه علاوه موږ چې کوم دی نو امایلوپلاست خبره هم وکړله چې دا هم په پلانټ سیل کې موجود وي او د دې کار دی سټارچ سټور کول. صحیح ده که نه؟ خوراک سټور کول. صحیح ده؟ موږ اوس راځو سایټوسکیلیټن له. سایټوسکیلیټن څه شی دی؟ سایټو وایي سیل ته او سکیلیټن وایي ډانچې ته فریم ورک ته. نو دا په سیل کې دننه یوه داسې ډانچه وي یو داسې فریم ورک یو داسې جال وي چې دا د دې سیل شیپ چې کوم دی نو مینټین ساتلو کې هیلپ ورکوي او چې کوم دا ارګنیلز دي نو دا یې هم ځای په ځای باندې نیولي وي پکې په ځای باندې پراته وي. صحیح شو که نه؟ دا زموږ سره په پلانټ سیل کې هم موجود وي په انیمل سیل کې هم موجود وي. دا به وایو او د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی نو سنټریولز به مونږ وایو. سنټریولز په نمبر کې دوه وي. په شریکه باندې ورته سنټروسوم وایي او دا زموږ سره په پلانټ سیل کې ابسنټ وي او په انیمل سیل کې چې کوم دی دا زموږ سره موجود وي. ټیک شو؟ په انیمل سیل کې دا سنټروسوم چونکې دوه سنټریولز دي په دې وجه باندې ورته موږ په شریکه باندې څه لیکلې؟ سنټروسوم هم ورته لیکلې. ټیک شو؟ ټیوبولین پروټین چې کوم دی نو دلته زموږ سره موجود وي هغه چې کوم دی نو ارینج شي او سپینډل فایبرز فارمیشن وکړي نو د پلانټ سیل ډیویژن په دغه طریقه باندې کېږي. سایټوسکیلیټن څه څیز دی؟ نو تاسو ته ما ووایي چې سایټو وایي سیل ته او سکیلیټن وایي ډانچې ته. نو دا د سیل یو قسم ډانچه وي. نو مطلب که دا زموږ سره سیل دی که نه؟ دا زموږ سره انیمل سیل شو. په انیمل سیل کې زموږ سره چې کوم دی نو دا نیوکلیس شو او دا پکې زموږ سره چې کوم دی نو مختلف قسم ارګنیلز دي مایټوکانډریا ګالجي اپارټس انډوپلازمیک ریټیکولم وغیره وغیره. نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی نو دا چې کوم سایټوسکیلیټن دی دا پکې په دې طریقه باندې داسې موجود وي په دې ټول سایټوپلازم کې. نو څه پکې زموږ سره چې کوم دی نو داسې پیړ وي څه پکې چې کوم دی لږ نري وي څه پکې داسې وي که نه مطلب یو نیټورک وي یو جال وي نو دا په دې سیل کې موجود وي. صحیح شو؟ دې ته څه وایي؟ سایټوسکیلیټن ورته وایي. نو دلته ورته موږ لیکلی دی چې ا نیټورک اف فیلامنټس اینډ ټیوبیولز. دا زموږ سره د فیلامنټس او د ټیوبیولز یو نیټورک دی یو جال دی. فیلامنټس چې کوم دی دا زموږ سره مایکرو فیلامنټس او ټیوبیولز چې کوم دی دا زموږ سره مایکرو ټیوبیولز. مایکرو فیلامنټس د اکټین پروټین نه جوړ وي او مایکرو ټیوبیولز چې کوم دی دا د ټیوبولین پروټین نه جوړ وي. دا خاص قسم پروټینز دي. It is scattered in cytoplasm. دا cytoskeleton چې کوم دی نو دا زموږ سره د cytoplasm کې scattered دی منتشر دی خور دی پکې. نو تاسو وینئ په cytoplasm کې چې کوم دی نو خور شوی دی. صحیح شو؟ د دې فنکشن څه دي د سایټوسکیلیټن؟ چې کوم زموږ سره مایکرو فیلامنټس دي نو دا زموږ سره چینجینګ شیپ دا د سیل شیپ چینج کوي. صحیح ده که نه؟ مطلب که یو سیل وغواړي چې زه خپل شیپ چینج کړم نو مایکرو فیلامنټس په وجه باندې دا سیل خپل شیپ چینج کوي. اوس سیل خپل شیپ ولې چینج کوي؟
فیګوسایټوسیس چې کله یو سیل کوي نو دا خپل شیپ چینج کوي. مثال کے طور پر دا زموږ سره یو سیل دی، د دې سیل په خوا کې کوم دی نو زموږ سره خوراک پروت دی. دا سیل غواړي چې یاره دا خوراک ځان طرف ته راوړم. مثال کے طور پر دا زموږ سره امیبا ده، نو دا چې دې خوا ته راوړي نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره سیل شو. دا سیل داسې چلو کې دا چې کوم مایکروفیلامنټس دي نو دا دې طرفونو ته راوغځي داسې، نو دا طرفونه یو خوا بل خوا یوسي، نو دا سیز خوراک دې ځای له راغلی او دې خوا چې کوم دی نو بیا زموږ سره مطلب دا دی چې دا خوراک یې ځان طرف ته دننه کړی دی داسې، دا یې خوراک شو. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی نو سیل فیګوسایټوسیس وکړي یا مطلب انډوسایټوسیس وکړي، یو سیز ځان طرف ته دننه یوسي. نو که دا شیپ یې نه وی چینج کړی نو دا خوراک به یې کړی وي نه به یې کړی. نو دا شیپ چینج کول د څه په وجه باندې کوي؟ دا د مایکروفیلامنټس په وجه باندې کوي. بل زموږ سره چې کوم دی ډایپیډیسیس اف دبلیو بي سیز. ډایپیډیسیس څه ته وایي؟ چې کله وایټ بلډ سیلز د رګونو نه وځي او ځان زخمی ځای ته رسوي او هلته بکټیریا وغیره چې کوم دی نو خوري، دې عمل ته څه وایي؟ ډایپیډیسیس ورته وایي. د دې رګونو نه چې وځي د رګونو په دیوالونو کې، نو اوس د رګونو په دیوالونو کې چې وځي نو داسې ګول سیل خو د رګونو په دیوالونو کې نشي وتلی، دا به خامخا خپل شیپ چې کوم دی نو داسې تیره شانتي جوړوي. نو د هغې نه پس به چې کوم دی نو د رګونو دیوال سوری کوي او وځي به کېږي. ټیک شو که نه؟ ګوره کله چې مونږ زخمي را زخمي شو نو په هغه سیلز چې کوم دی نو هغه څه چلو کړي؟ کیمیکلز ریلیز کړي. دغه کیمیکلز راشي او چې کوم زموږ سره بلډ دی زموږ په رګونو کې نو هغې ته سیګنل ورکړي چې یاره مطلب دلته مسله ده. نو چې کوم ډبلیو بي سیز دي وایټ بلډ سیلز اسپیشلی چې کوم نیوټروفیلز دي نو دغه نیوټروفیلز چې کوم دی نو د کیموټیکسس په ذریعه باندې مطلب دغه کیمیکلز چې کوم دی دا دوی ته یو سیګنل ورکړی وي، نو دغه کیمیکلز فالو کوي او په دغه کیمیکلز پسې چې کوم دی نو روان وي. خو چې په دې پسې وځي نو دا به خامخا څه چل کوي؟ رګ به شلی کراس کوي به وځي به پکې. ټیک ده که نه؟ نو مطلب داسې نه دی چې خامخا رګ وشلی چې رګ دې وشله خو بیا به ټوله وینه ځي که نه، خو مطلب ځان له پکې ځای وکړي او وځي دې بهر ته، نو هلته لاړ شي او هغه بکټیریا وخوري. نو دې وتلو ته مونږ څه وایو؟ ډایپیډیسیس ورته وایو. نو که اوس دې سیل شیپ نه وی چینج کړی، دا د څه په وجه باندې دا شیپ چینج کوي؟ دا د مایکرو فیلامنټس په وجه باندې. نو که دا شیپ یې نه وی چینج کړی نو دغه عمل به یې نه شوی کولی. بل دا زموږ سره مایکروټیوبیولز چې پکې کوم دي نو دغه مایکروټیوبیولز هولډینګ شیپ د دې سیل چې کوم شیپ دی نو دا مینټین ساتي. د دې نه علاوه میکینګ سیلیا اینډ فلیجلا. د سیل چې کوم سیلیا او فلیجلا دي نو دا د څه په وجه باندې جوړیږي؟ دا د مایکروټیوبیولز په وجه باندې جوړیږي. سیلیا څه شی دی؟ مثال کے طور پر که دا زموږ سره پیرامیشیم دی، د پیرامیشیم غاړې ده، پیرامیشیم پسې زموږ سره لوکوموټري سټرکچرز موجود وي، هغې ته مونږ څه وایو؟ سیلیا ورته وایو. صحیح ده که نه؟ نو دغه شانتي دا چې کوم دی نو لوکوموشن پکې دی، یو ځای نه بل ځای ته کې ځي که نه، حرکت دپاره استعمالوي. او فلیجلا چې کوم دی نو که تاسو مطلب سپرم ته وګورئ نو په سپرم پسې چې کوم دی زموږ سره دا فلیجلم موجود دی، دا هم د فیمیل په باډي کې د مومنټ دپاره استعمالېږي. ټیک شو؟ نو سیلیا ډېرې وي او وړې وړې وي، او فلیجلا چې کوم دی نو دا زموږ سره 1 2 3 4 لږې وي او اوږدې وي. ټیک شو؟ څوک یې جوړوي؟ دا چې کوم دی نو د مایکروټیوبیولز نه جوړوي. صحیح ده؟ بل دی زموږ سره سنټریول. یاد ساتئ چې دا زموږ سره هالو اینډ سلینډریکل ارګنیلز دي. په سیل سایټوپلازم کې زموږ سره داسې قسم ارګنیلز چې هغه زموږ سره هالو دي، دننه کوکلا دي، ډډ دي، دننه سوري دي. صحیح ده که نه؟ لکه څنګه چې پیپ دننه ډډ وي. اینډ سلینډریکل، او څنګه چې پیپ سلینډریکل وي یا مطلب د مارکر سلینډریکل دی ګول دی، نو دغه شانتې دا زموږ سره وي. 2 ان نمبر دا زموږ سره 2 وي. سنټریولز چې کوم دی نو دا زموږ سره 2 وي او کلیکټیولی کارډ سنټروسوم، او دې دواړو ته په شریکه باندې سنټروسوم وایي. found in animals، دا په animals کې موجود وي، and some unicellular organisms، او په څه unicellular organisms کې هم موجود وي. په plant cells کې دا نه وي موجود، کوم چې زموږ سره higher plants دي. each centriole چې کوم دی دا زموږ سره د 9 triplets نه جوړ وي. مطلب دا دی چې که موږ یو سنټریول راواخلو او وګورو ورته چې دا څنګه دي، لکه دا زموږ سره سنټریولز 2 وي په شریکه باندې ورته موږ سنټروسوم وایو، او دا یو بل ته په رایټ انګل باندې موجود وي، په 90 انګل باندې، یو داسې او بل داسې. ټیک شو؟ نو که موږ دا یو راواخلو او داسې ورته وګورو چې دا څنګه وي، نو ګورئ ورته 9 ټریپلیټس، مطلب زموږ سره چې کوم دی 1 2 3، خو دا موږ په یو باندې حسابو، دغه شان دی 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. صحیح ده که نه؟ اوس ګورئ دا زموږ سره که موږ په یو یو باندې حساب کړو نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا زموږ سره 9 شول، خو دا 9 فردر بیا په دریو باندې مشتمل دي، نو موږ ورته ځکه څه وایو 9 ټریپلیټس ورته وایو. ټیک شو؟ نو په دې طریقه باندې دا زموږ سره چې کوم دی موجود وي، دا بیا دلته میلاو وي. ټیک شو؟ په دې طریقه باندې. ښه،
فنکشن سره د دې سنټریول نو د دې کار دی زموږ سره سپینډل فایبر فارمیشن ډیورینګ سیل ډیویژن. کله چې سیل ډیوایډ کیږي نو سپینډل فایبرز جوړیږي. سپینډل فایبرز څه ته وایي؟ مطلب څنګه چې یو رسید سسیس ته ورواچي او بیا په زور کې ځان طرف ته راکاږي، دغه شانتي دا سنټریولز هم رسی شانتي جوړږي او کروموسوم ته ورواچي او ځان طرف ته راکاږي. دغه رسیانو ته موږ څه وایو؟ سپینډل فایبرز ورته وایو. ټیک شو؟ کروموسوم موومنټ لپاره استعمالیږي کنه چې مطلب کروموسوم پې راکاږي ځان طرف ته. نو ګورئ که مثال کې طور پر دا زموږ سره یو سیل دی او دا سیل غواړي چې زه ډیوایډ شم کنه، مطلب د یو سیل نه دوه سیلز جوړ شي، نو اول خو به دا په سایز کې غټه شي، په سایز کې به غټه شي او چې کوم نیوکلیس دی نو نیوکلیر ممبرین به ډیسپیر شي او د کرومټین نیټورک نه به کروموسوم جوړ شي. نو دا زموږ سره کروموسوم جوړ شول د کاپیانو په شکل کې. صحیح شو کنه؟ اوس چې کوم سنټروسوم دی نو د هغې به کاپي جوړه شي، یوه کاپي دا ده او یوه کاپي یې دا ده. نو دا به بیا زموږ سره چې کوم دی نو سپینډل فایبرز جوړ کړي، دې کروموسوم ته به ورواچوي، دا به دې ته ورواچوي، دا به دې ته دغه شانتې دا به دې طرف ته، دا دې طرف ته او دا به دې طرف ته ورواچوي. ټیک شو؟ دې ته موږ څه وایو؟ سپینډل فایبرز ورته وایو. بیا زموږ سره چې کوم دی نو مثال کې طور پر دا یې دې خوا راښکلی دی، ټیک شو کنه، او دا یې اخوا راښکلی دي. نو مطلب دا دی چې دا کروموسومز یې دا کاپیان یې د یو بل نه بیلې کړي دي او په اخره کې چې کوم دی زموږ سره دا کروموسومز دې خوا راغلل او دغه اخوا راغلل، نو د یو سیل نه زموږ سره دوه سیلز جوړ شول. ټیک ده کنه؟ سیل ډیویژن به وایو د خیره په نیکسټ چپټر کې، خو په دې ځای کې مونږ د سنټریول یعنې سنټروسوم چې کوم فنکشن دی هغه مونږ ووایو چې دا سپینډل فایبرز جوړوي چې کروموسوم راکاږي دې خوا. ټیک شو؟ پوینټ ټو ریممبر ستاسو د دې کتاب کې ورکړي دي یو پوینټ چې سنټریولز آر انوالوډ ان دی فارمیشن اف سیلیا اینڈ فلیجلا. دا سیلیا او فلیجلا چې جوړیږي نو دا د چا په وجه باندې جوړیږي؟ دا د سنټریولز په وجه باندې جوړیږي. ټیک شو؟ مونږ په سایټوسکیلیټن باندې بحث وکړو چې دا زموږ سره یو نیټورک وي، یو فریم ورک وي، یو جال وي، په ټول سایټوپلازم کې خور وي. د دې کار دا وي چې یو خو د سیل له شیپ ورکړی وي، سپورټ یې ورکړی وي کنه، د سیل شیپ مینټین ساتلو کې هیلپ ورکوي، او بل دا وي چې دا کوم سایټوپلازمیک ارګانیلز دي نو دا یې ځای په ځای باندې داسې نیولي وي، نو په دې وجه باندې دا یو طرف ته نه ځي په سیل کې. ټیک شو؟ د دې نه علاوه چې کوم مایکروفیلمنټس دي پکې نو هغه په فیګوسایټوسس کې او په ډایبیټیسس کې هیلپ ورکوي، هغه هم مونږ سټډي کړي. د دې نه بعد مونږ په سنټریول باندې بحث وکړو چې سنټریول زموږ سره چې کوم دی نو صرف او صرف په انیمل سیل کې موجود وي. صحیح ده کنه؟ په شریکه باندې ورته مونږ سنټروسوم وایو او دا په سیل ډیویژن کې سپینډل فایبرز فارمیشن کوي، په سیل ډیویژن کې هیلپ کوي. نو مونږ دا خبره وکړه چې یاره دا په پلانټ سیل کې نه وي موجود. نو په پلانټ سیل کې زموږ سره چې کوم دی نو ګاما ټیوبولین یا ګیما ټیوبولین پروټین موجود وي او هغه چې کوم دی نو په سیل ډیویژن کې ریسپانسیبل وي. ټیک شو؟ هغه چې کوم دی نو سپینډل فایبرز فارمیشن کوي او کروموسوم یو خوا بل خوا بوځي او سیل ډیویژن کیږي. صحیح ده؟ اوس به مونږ په ویکیول باندې بحث کوو او په لایسوسوم باندې به بحث کوو. نو ویکیول چې کوم زموږ سره دی نو دا زموږ سره په پلانټ سیل کې ون سنټرل لارج ویکیول چې کوم دی نو موجود وي او په انیمل سیل کې چې کوم دی نو زموږ سره سمال مینی ویکیولز موجود وي. صحیح شو؟ مونږ مینلی د پلانټ د ویکیول خبره کوو. نو د پلانټ د ویکیول چې کوم زموږ سره دا ممبرین دی دې ته څه وایي؟ ټونوپلاست ورته وایي، او په دې کې چې کوم دی نو دننه زموږ سره واټر او سالټس وغیره چې کوم دی نو سټور کیږي، په دې وجه باندې دا وپړسیږي، چې وپړسیږي نو سیل هم وپړسیږي او سیل ایغه نیغه شي داسې دغې سیل ته بیا مونږ څه وایو؟ ټرجډ سیل ورته وایو. او چې کله پکې د اوبو مقدار کم شي په ویکیول کې، په دې وجه باندې په ټول سیل کې چې کوم دی نو د اوبو مقدار کم وي نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ فلیسډ سیل ورته وایو. ټیک شو؟ په دې ویکیول کې چې کوم زموږ سره دا قسم کرسټلز دي دې ته مونږ ریفایډ کرسټل وایو. دا د نیډل لایک وي، د ستنو په شانتې وي تیره تیره. دا چې کوم دی د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي او دا چې کوم دی نو ډیفنس ورکوي د هربیورس خلاف. مطلب دا کوم ځناور چې کوم دي ګیاګانې خوري که نه، غواګانې چې دی وغیره، دې ته مونږ هربیورز وایو. نو د خپل وس مطابق ورته چې کوم دی نو دا ډیفنس شو کوي، یعنې مطلب مزاحمت ورته شو کوي په خوراک کې هغوی ته. نو په دې وجه باندې بوټی چې کوم دی نو محفوظ ساتلو کې کوشش کوي. ټیک ده؟ د دې نه علاوه چې کوم دا قسم کرسټلز دي نو دې ته مونږ ډریوس کرسټلز وایو. دا هم د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي او دا هم په هربیورس خلاف د ډیفنس کوشش کوي او د دې نه علاوه د کیلشیم لیول مینټین ساتلو کې هیلپ ورکوي. ټیک شو کنه؟ بل زموږ سره چې کوم دی نو لایسوسوم دی. لایسوسوم چې کوم دی نو دا زموږ سره په انیمل سیل کې موجود وي، په پلانټ سیل کې نه وي موجود. په دې کې ډایجسټیو انزایمز موجود وي او دغه ډایجسټیو انزایمز چې کله د بهر نه سسیز راشي نو د هغې په ډایجسټ کولو کې هیلپ ورکوي. چې کوم زموږ سره ویکیول دی نو دې ته مونږ سټور هاوس اف د سیل وایو، او چې کوم زموږ سره لایسوسوم دی نو دې ته مونږ سوسایډل بیگ اف د سیل وایو. ځکه ورته سوسایډل بیگ اف د سیل وایو چې بعضې نیم ټایم کې دا سیل خراب شي که نه
نو دا لایسوسوم خپل ممبرین وشلی او دا ټول انزایم په دې سیل کې ریلیز شي او دا ټول سیل چې کوم دی نو ختم شي. سوسایډ څه ته وایي؟ خودکشي ته. نو مطلب دا چې زموږ سره دا کوم سیل دی دا ختم شي، خودکش چې څنګه مطلب حمله وکړي ځان هم والوځي او هغه خلک هم د ځان سره والوځي. ویکیول څه څیز دی؟ ویکیول زموږ سره فلویډ فیلډ سټیک دی، یعنی دا یوه تیلی ده زموږ سره او دا د اوبو نه ډکه ده. ټیک شو؟ که موږ ووایو چې دا زموږ سره پلانټ سیل دی او دا یې سیل ممبرین شو د پلانټ سیل، د سیل ممبرین نه بهر طرف ته چې کوم دی نو دا د پلانټ سیل سیلوال شو او دننه چې کوم دی نو په دوی کې یو تیلی موجود وي. دغه تیلی د څه نه ډکوي؟ د اوبو نه ډکوي، د فلویډ نه ډکوي. دې تیلی ته موږ څه وایو؟ ویکیول ورته وایو. ټیک شو؟ سنگل ممبرین وي د دې، دا ډبل ممبرین د دې نه وي تاو، یو ممبرین دی تاو وي او دغه ممبرین ته موږ څه وایو؟ ټونوپلاست ورته وایو. ټیک شو؟ لکه دا د دې ممبرین شو نو دې ته موږ څه وایو؟ ټونوپلاست ورته وایو. ټیک شو؟ که موږ راشو انیمل سیل ته، نو په انیمل سیل کې مور دین ون سمال ویکیولز وي. یعنی مطلب دا دی چې که دا زموږ سره انیمل سیل شو، سیل ممبرین یې شو، دا زموږ سره نیوکلیس شو، نو په دې کې ځای په ځای باندې داسې واړه واړه چې کوم دی نو ویکیولز وي، ډېر ویکیولز پکې موجود وي. ټیک شو؟ د یو نه سیوا وي پکې. خو که موږ پلانټ سیل ته راشو نو پلانټ سیل چې کله مچور نه وي نو د هغې نه مخکې پکې واړه واړه ډېر موجود وي. خو چې کله موږ مچور پلانټ سیل ته راشو نو مینی سمال ویکیولز فیوز ټوګیدر، نو واړه واړه ویکیولز پکې چې کوم دی یو بل سره فیوز کېږي، را یوځای کېږي and make one large central vacuole او یو ویکیول په سنټر باندې چې کوم دی نو غټ جوړ کړي. ټیک شو که؟ دا چې کوم لارج ویکیول دی نو په دې کې څه موجود وي؟ واټر پکې موجود وي، اوبه، سالټس، مالګه پکې موجود وي او ادر مټیریل چې کوم دی نو په دې کې موجود وي. ټیک شو؟ pushes other materials او چې کوم د زموږ سره په سیل کې نور مټیریلز دي لکه مطلب مایټوکانډریا، ګالجي باډیز، انډوپلازمیک ریټیکولم وغیرہ وغیرہ او د دې نه علاوه نیوکلیس او دا ټول څیزونه چې کوم دی نو څه کړي وي؟ سایډ طرف ته یې پوش کړي وي. ټیک شو که نه؟ نو پلانټ سیل څه شي زموږ سره؟ ټرجیټ شي. پلانټ سیل څه شي؟ وپړسېږي او دا څه شي؟ ټرجیټ شي. ټیک شو؟ او چې کله زموږ سره د دا سیلوال دا چې کوم ویکیول دی دا پړسېدلی نه وي نو په دې وجه باندې سیل هم نه وي پړسېدلی نو دغې سیل ته بیا موږ څه وایو؟ فلیسډ سیل ورته وایو. FLACCID فلیسډ سیل ورته بیا موږ وایو. ټیک شو؟ او چې کله وپړسېږي نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ ټرجیټ سیل ورته وایو. صحیح ده؟ زموږ سره چې کوم دی نو many organisms take in materials in the form of food vacuoles. ډېر organisms داسې دي چې هغوی خوراک د food vacuoles په شکل کې چې کوم دی نو دننه ځان ته وړي. لږ ساعت مخکې چې کوم ټاپک موږ کړی و سایټوسکیلیټن، نو په هغې کې چې کوم موږ مایکروفیلمنټس ویلي نو موږ دا خبره کړې وه چې که فرض کړه د سیل سره په خوا کې خوراک موجود وي نو دغه خوراک چې کوم دی نو زموږ سره څه چل وشي؟ دا سیل دا خپل شیپ داسې کړي. ټیک شو که نه؟ د مایکروفیلمنټس په وجه باندې او په اخر کې چې کوم دی نو زموږ سره دا سیل واپس داسې شي او چې کوم دا خوراک دی که نه نو د دې خوراک نه دا ممبرین داسې راچاپېر شي او چې کوم دا ممبرین نو دا واپس یو بل سره یوځای شي نو دا چې کوم نیوکلیس د مخکې نه په دې سیل کې موجود دی او دا پکې هغه فوډ ویکیول راغلی. ټیک شو؟ خوراک یې ځان طرف ته رادننه کړو. نو دلته تاسو ته دا خبره کوي چې many organisms take in materials in the form of food vacuoles. خوراک د فوډ ویکیول په شکل کې واخلي نو دا هم زموږ سره یو قسم ویکیول دی، دې ته موږ فوډ ویکیول وایو. Some unicellular organisms use contractile vacuole او some unicellular organisms داسې دي چې هغوی contractile vacuole استعمالوي. لکه مثال کے طور پر که موږ راشو پیرامیشیم له نو که دا زموږ سره د پیرامیشیم غاړې ده نو په پیرامیشیم کې زموږ سره contractile vacuole موجود وي. داسې قسم ویکیول پکې موجود وي زموږ سره. کنټریکشن څه ته وایي؟ راټولېدل. ټیک شو؟ نو داسې یو ویکیول پکې موجود وي چې هغه کنټریکشن کولی شي، راټولېدلی شي داسې. نو دا چې کوم دی نو څه اوبه د ځان سره یو ځای کړي، اوبه چې کوم دی نو د ځان سره سټور کړي او د دې سره سره څه ویسټ مټیریل د ځان سره سټور کړي او دا سیل ممبرین ته نږدې راشي. چې سیل ممبرین ته نږدې راشي او دا بیا څه چل وکړي؟ کنټریکټ شي داسې. نو دغه مټیریل چې کوم دی نو بهر طرف ته وباسي. ټیک شو؟ نو موږ دا خبره کوو چې many organisms چې کوم زموږ سره unicellular organisms دي نو use contractile vacuole for the excretion of waste. نو دا contractile vacuole په مدد سره waste material بهر ته excrete کوي. ټیک شو؟ د دې نه علاوه که موږ د دې پلانټ ویکیول ته راشو نو موږ پکې د ریفایډ کرسټل د ډروس کرسټلز خبره کړې ده چې دا د کیلشیم اکزلیټ نه جوړ وي. دا د هربیور خلاف ډیفنس شو کوي او د دې نه علاوه د کیلشیم بیلنس مینټین ساتلو کې هیلپ ورکوي. صحیح ده؟ که موږ راشو لایسوسوم له نو لایسوسوم څه څیز دی؟ دا هم زموږ سره سنګل ممبرین باونډډ ارګانیل دی. مطلب زموږ سره چې کوم دی د دې سنګل ممبرین وي داسې او کنټین ډایجسټیو انزایمز او په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره ډایجسټیو انزایمز موجود وي. داسې انزایمز پکې موجود وي چې هغه ډایجیشن کوي. صحیح ده که نه؟ break down of food and waste material within the cell.
چې کله زموږ سره د سیل ته دننه خوراک راغلی وي کوم خوراک نو د هغه خوراک چې کوم دی نو زموږ سره څه چل کوي ډایجیشن کوي بریک ډاون یې کوي او که کوم ویسټ مټیریل دننه پریزنټ وي او د هغې د ماتولو ضرورت وي نو هم دغه لایسوسوم چې کوم دی نو د دغه څیزونو څه کوي ډایجیشن یې کوي او بریک ډاون یې کوي ماته یې ختموي. څنګه ختموي؟ لایسوسوم fuses with the vacuole that contain the materials. لایسوسوم چې کوم دی نو د هغه ویکیول سره یوځای شي. مثال کې طور پر دا چې کوم دی نو زموږ سره سیل شو کنه دا زموږ سره سیل دی دا به کې زموږ سره لایسوسوم دی او د سیل مثال کې طور پر چې کوم دی نو ځان له دننه نو ورته دغه هم راغلی دی فوډ ویکیول هم ورته راغلی دی نو دا لایسوسوم چې کوم دی نو دا د فوډ ویکیول سره څه شي فیوز شي یوځای شي ورسره او د هغې نه بعد څه چل وکړي and its enzymes break down the material او enzymes پې ور برېک دی نو دغه enzymes چې کوم دی نو څه چل وکړي دا که زموږ سره فوډ مټیریل دی نو هم یې بریک ډاون وکړي مات یې کړي او که ویسټ مټیریل دی نو هم یې مات کړي بریک ډاون یې ورته وکړي. ټیک شو؟ یاد ساتئ چې دا زموږ سره چې کوم لایسوسوم دی نو دا په انیمل سیل کې پریزنټ وي او په فنجای کې پریزنټ وي. په پلانټ سیل کې چې کوم دی نو دا ایبسنټ وي که په بعضې نیم کې زموږ سره پریزنټ هم وي نو انتهایي کم مقدار کې پریزنټ وي. صحیح شو؟ د پلانټ په سیل کې چې څومره څیزونه تاسو ته ښکاري څومره سټرکچرز تاسو ته ښکاري اوله سیل وال دی بیا سیل ممبرین دی بیا سایټوپلازم دی بیا ورپسې دا نور ارګنیلز دي نو دا ټول مونږ ډسکس کړل او د دې سره سره د دې فنکشنز هم مونږ ډسکس کړل. باقي پاتې زموږ سره صرف دا یو نیوکلیس دی نو دا به مونږ سټډي کوو. دغه شانتې په انیمل سیل کې که تاسو وګورئ نو په انیمل سیل کې هم سیل ممبرین سایټوپلازم او بیا دا نور ارګنیلز وغیره صرف نیوکلیس پکې پاتې دی نو دا به اوس مونږ ډسکس کوو. صحیح شو؟ نیوکلیس ته برین اف د سیل هم وایي ځکه چې دا ټول فنکشنز کنټرول کوي د سیل په دې وجه باندې ورته برین اف د سیل وایي. زمونږ دماغ چې کوم دی نو زمونږ جسم کنټرول کوي دغه شانتې نیوکلیس د سیل اکټیویټیز کنټرول کوي په دې وجه باندې ورته برین اف د سیل وایي. صحیح ده؟ دا چې کوم تاسو ته ښکاري په ریډ کلر کې نو دې ته مونږ څه وایو نیوکلیس ورته وایو. یاد ساتئ چې دا نیوکلیس زموږ سره د ډبل ممبرین نه جوړ دی. ټیک شو کنه دوه ممبرینز دی پکې او دې ته مونږ څه وایو نیوکلیر انولپ ورته وایو. ټیک شو؟ دا چې کوم زموږ سره پکې ځای په ځای باندې دا سوري دي. ټیک شو کنه دې سورو ته مونږ څه وایو نیوکلیر پورز ورته وایو. دې ته مونږ نیوکلیر پورز وایو. او چې کوم زموږ سره په دې کې بیا دننه دا ریجن ښکاري دا خالي ځای نو دې خالي ځای ته مونږ نیوکلیوپلازم وایو. څه ورته وایو نیوکلیوپلازم. او په دغه نیوکلیوپلازم کې چې کوم په دې بلیک کلر کې داسې تاسو ته دا لاینونه ښکاري کرښې ښکاري نو دې ته مونږ څه وایو کروماټین مټیریل ورته وایو. ټیک شو؟ دې ته مونږ کروماټین مټیریل ورته وایو. صحیح ده که نه؟ دغه کروماټین مټیریل په نیوکلیس کې په یو خاص ځای کې راجمع شوی دی او سم مطلب یو ویزیبل سټرکچر یې جوړ کړی دی یو پینک سټرکچر یې جوړ کړی دی دې ته مونږ څه وایو نیوکلیولس ورته وایو. ټیک شو؟ نیوکلیس څه شی دی؟ نیوکلیس زموږ سره موسٹ امپورټنټ اینډ ویزیبل پارټ دی. موسٹ امپورټنټ اینډ موسٹ پرومیننٹ پارټ دی. یعنی مطلب دا ډېر زیات اهم دی په سیل کې. ولې اهم دی؟ ځکه چې په دې کې ډي ان اے موجود وي او دا ډي ان اے چې کوم دی نو د سیل ټول اکټیویټیز کنټرول کوي. نیوکلیس ته برین اف د سیل وایي. صحیح شو کنه؟ نو څنګه چې زموږ په جسم کې دماغ ډېر زیات اهم دی دغه شانتې په سیل کې نیوکلیس ډېر زیات اهم دی. نو ځکه ورته مونږ لیکلی چې موسٹ امپورټنټ او ویزیبل پارټ ورته ځکه مونږ لیکلی چې دا د دې نور ارګنیلز نه په سایز کې لږ غټ وي په دې وجه باندې دا په نظر باندې په اسانه باندې راځي. صحیح ده کله چې مونږ په مایکروسکوپ کې سټډي کوو. ښه دا چېرته پریزنټ وي دا نیوکلیس؟ نو که مونږ انیمل سیل له راشو نو په انیمل سیل کې دا نیوکلیس په سنټر باندې پریزنټ وي. مثال کې طور پر دا زموږ سره انیمل سیل شو نو دا چې کوم دی نو نیوکلیس په سنټر باندې پریزنټ دی. ټیک شو؟ که مونږ پلانټ سیل له راشو نو pushed to the side by vacuole. که دا زموږ سره پلانټ سیل دی نو په پلانټ سیل کې زموږ سره ویکیول دلته په سنټر کې موجود وي کنه نو په دې وجه باندې دا نیوکلیس چې کوم دی نو سایډ ته پوش کړی وي دا په سنټر باندې بیا نه وي. ټیک ده؟ ډبل ممبرین دا چې کوم نیوکلیس دی نو مونږ ووایو چې د دې دوه ممبرینز دي. یو ته مونږ اوټر ممبرین وایو بل ته مونږ انر ممبرین وایو او دې دواړو ته په شریکه باندې نیوکلیر انولپ وایي. ټیک شو؟ انولپ څه ته وایي؟ لفافې ته. ټیک شو کنه؟ په لفافه کې چې څنګه خط بند وي دغه شانتې چونکې په دې کې دننه نور مټیریلز بند وي ځکه ورته مونږ نیوکلیر انولپ وایو. ټیک شو؟ ګرینولر میټرکس په دې دا نیوکلیس که مونږ بهر ته راوباسو که نه او داسې وګورو نو په دې کې دننه زموږ سره چې کوم دی داسې اوبه موجود دي دغه اوبو ته مونږ څه وایو میټرکس ورته وایو. او دا میټرکس چې کوم دی نو دا داسې ساده اوبه نه دي بلکې دانېدار اوبه دي ګرینولر دي داسې دانې دانې شانتې دي. دغې ته مونږ څه وایو نیوکلیوپلازم ورته وایو. ټیک شو؟ دا دننه چې پکې کومه اوبه موجود دي دې ته مونږ نیوکلیوپلازم وایو. ټیک شو؟ in which one or two nucleoli and chromosomes are present. په دې نیوکلیس کې چې کوم دی نو زموږ سره یو نیوکلیولس یا د یو نه سیوا نیوکلیولای موجود وي. نیوکلیولس یو ته وایي او نیوکلیولای
ډیرو ته وایي. نو که یو پکې موجود دی دې ته به موږ نیوکلیولس وایو، او که ډیر پکې موجود دی نو بیا به ورته موږ نیوکلیولای وایو. ټیک شو. او د دې سره سره چې کوم دی نو دلته پکې کروموسومز چې کوم دی نو هم پریزنټ وي. ټیک ده کنه. خو یاد ساتئ دا چې کوم کروموسومز دي نو کروموسومز چې کله یو سیل ډیوایډ کیږي نو دا زموږ سره په کروماتین نتورک په شکل کې داسې پریزنټ وي. کروموسومز نه وي بلکې دا داسې د جال په شکل کې تارونه چې کوم دی نو پریزنټ وي. هغې ته موږ څه وایو؟ کروماتین نتورک ورته وایو. په دې ځای کې تاسو ته دا خبره کړې ده چې د کروموسومز آر ویزیبل ان ا ډیوایډینګ سیل. کله چې سیل ډیوایډ کیږي نو د ډیویژن په دوران کې کوم دی نو دا زموږ سره څه کیږي؟ ښکاري. بیا ټیک ښکاري. صحیح ده؟ ښه. بل دی زموږ سره کله چې نان ډیوایډینګ سیل وي نو په هغې کې دا زموږ سره د کروماتین نتورک په شکل کې وي، په دې شکل کې وي. او چې کله یو سیل ډیوایډ کیږي نو بس بیا زموږ سره چې کوم دی پکې کروموسوم ویزیبل شي، داسې ټیک ټاک کروموسوم چې کوم دی نو پکې ښکاري. خو چې کله سیل ډیوایډ کیږي نو دا پکې دغه شانتي د کروماتین نتورک په شکل کې پریزنټ وي. ټیک شو. ښه. کروموسومز آر میډ اف. دا کروموسوم د څه نه جوړوي؟ دا د ډي ان اے او د پروټین نه جوړوي. خاص قسم پروټین دی، هغې ته موږ هیسټون پروټینز وایو. ټیک شو. DNA controls all the activities of the cell. دا DNA چې کوم دی نو دا د سیل ټول اکټیویټیز، ټول کارونه چې کوم دی نو کنټرول کوي. صحیح شو. ساينټیفیک انفارمیشن تاسو په دې کتاب کې ورکړی دی چې DNA چې کوم دی نو دا ریسپانسیبل دا چې کریکټریسټکس ترانسفر کی نیکسټ جنریشن ته، یعنی مطلب د مور پلار نه خصوصیات بچو ته منتقل کوي. ټیک ده کنه. دا د چا په وجه باندې کیږي؟ د DNA په وجه باندې. په دې وجه باندې DNA ته هیریډیټری مټیریل وایي، وراثتي مټیریل ورته وایي. څنګه چې موږ خلک وایي کنه په وراثت کې ورته څه پاتې شوي دي، مطلب د مور پلار نه چې کوم سیز پاتې شوی وي هغې ته موږ وراثتي سیز وایو. دغه شانتي چونکې دا کروموسومز چې کوم دی دا ډي ان اے چې کوم دی نو دا زموږ سره د مور پلار نه بچو ته راځي، او خصوصیات هم چې کوم دی نو راوړي د ځان سره. په دې وجه باندې دې ته موږ هیریډیټري مټیریل وایو. ټیک شو. نمبر اف کروموسومز چې کوم دی نو دا سپیسیفیک وي فار ا پارټیکولر سپیشي. د یو خاص سپیشي دپاره نمبر اف کروموسومز سوي سپیسیفیک وي، کانسټنټ وي. یعنی مطلب انسانان کې چې کوم دی په هیومنز کې نو په هیومنز کې زموږ سره 46 کروموسومز دي. که هغه نر دی، که ښځه ده، که ماشوم دی، که بوډا دی، که پاکستانی دی، که انډین دی، که امریکن دی، که چاینیز دی، نو په دې کې به 46 کروموسومز دي. دغه شانتي زموږ سره چې کوم ریډش دی مولی نو په هغې کې به 18 کروموسومز دي. اونین چې کوم دی پیاز په هغې کې 16 کروموسومز دي. پیجن چې کوم دی کوتره کبوتر په هغې کې زموږ سره 80 کروموسومز دي. ټیک شو. اوس یاد ساتئ چې موږ خو دا خبره وکړه چې په چې کوم یوکریاټیک سیل دی، مطلب زموږ سیل شو، د بوټو سیل شو، نو په هغې کې چې کوم کروموسوم دی نو دا په نیوکلیس کې دننه پریزنټ وي که نه. خو چې کوم پروکریاټیک سیل دی یعنې بیکټیریا ده نو په هغې کې خو نیوکلیس نشته. په دې وجه باندې د دوی چې کوم کروموسوم وي نو هغه په سایټوپلازم کې سبمرج وي، په سایټوپلازم کې پریزنټ وي داسې. ټیک شو که نه. مثال کے طور پر دا چې کوم دی نو زموږ سره بیکټیریل سیل شو داسې، نو په بیکټیریل سیل کې خو زموږ سره نیوکلیس نشته دلته. په دې وجه باندې چې کوم ډي ان اے ده د دوی نو هغه په دې سایټوپلازم کې دغه شانتي پرته وي. صحیح ده که نه. and their chromosome is made of DNA only. او د دوی چې دا کوم کروموسوم دی نو دا صرف د ډي ان اے نه جوړ دی. د پروکریاټیک کروموسوم یعنی مطلب بیکټیریل کروموسوم دا صرف د ډي ان اے نه جوړ دی. زموږ چې کوم یوکریاټیک کروموسوم دی نو هغه د ډي ان اے او د پروټین نه جوړ وي، هیسټون پروټین نه.